نو نن موضوع مو د همدې په خاطر برابره کړې ده چې څوک د الحاد په اړه باندې کومه پوښتنه لري یا کومه شبهه لري یا د بل چا شبهه دې ته راجع شوې ده، څنګه کولی شو د دې مناسبې پوښتنې ترلاسه کړو؟ څنګه کولی شو د الحاد په وړاندې دعوت وکړو؟ څنګه کولی شو د الحاد په وړاندې خپل ایمان وساتو؟ او څنګه کولی شو په دې اړه پوهاوی ولرو؟ په دې اړه چې هر څومره پوښتنې لرئ، نن د درس استاد اسامه جوهري صاحب په درس کې دی او انشاءالله تاسو کولی شئ چې خپلې ټولې پوښتنې په نمبر او نظم سره له استاد نه واورئ او استاد سره یې شریکې کړئ. هر دوست او ملګری چې غواړي پوښتنه وکړي پکار ده چې لاس پورته کړي، نور انشاءالله الرحمن موږ ته په وخت ورکوو او مهمه نه ده چې څنګه پوښتنه ده، هر ډول پوښتنې چې الحاد اړوند مربوط وي تاسو یې کولی شئ. تر هغې چې ورونه راپوره کېږي استاد هم راغلی دی. استاد محترم د مقدمې په خاطر باندې که الحاد یو ځلې بیا تعریف کوي چې تر څو نور ملګري هم راځي بیا به یې پوښتنې ته ورشو. په لنډه توګه باندې که الحاد یو ځل بیا لغوي او اصطلاحي او شالید یې په دې اړه باندې یو مقدماتي بحث وکړي، انشاءالله تر هغې به نورونه ټول راپوره شي. استاد محترم السلام جوهري صاحب. علیکم ورحمت الله وبرکاته. علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ډیر زیات قدر ور محترم جوهري صاحب ښه راغلاست درته وایو. نن په پروګرام کې سیف الرحمن ورور ستاسو سره کوربه دی. زه به نن د شاګردانو په لیست کې ناست یم انشاءالله. ډیره زیاته مننه کوم، الله دې خیر او برکت درکړي جناب غورځنګ صاحب. سیف الرحمن ورور چې دی ډیر یو بهترین شخص دی، یو نیک صالح ځوان دی او تقریبا د څو کالو راهیسې زه د خپل ټلګرام نه نوم خبر او د ټلګرام یو سیستم روان کړی او چلوي اوس هم الحمدلله په کامیابۍ سره دی چلی. بیا د دې ترڅنګ نور اکاونټونه دي، ټیک ټاک اکاونټ هم چې دی هغه دوی سره دی، ما لا تر اوسه پورې نه دی کتلی او زړه مې دی چې پر روانو وختونو کې صفحه او دا ټول شیان ورسپارم، ځکه چې دا یو غټ مسؤلیت دی. یو بهترین شخص دی، الله تعالی دې دوی ته اجر ورکړي. د الحاد په باره کې موږ په څو ورځې مخکې هم یو مجلس کړی او په هغې کې مو خبره کړې وه د الحاد اړوند، او بیا موږ د هغې په تعریفات اصطلاحي او لغوي تعریفاتو کې خبرې کړې وې. خو په لنډه توګه باندې الحاد په لغت کې کوږوالي ته یا میلان ته یا یو طرف ته والي ته وایي. لکه موږ د قبر مثال ورکړی، په قبر کې دوه قسمې، یو وي فکر مو کړی چې یو قبر وکنستل شي، بیا په هغې کې د جسد دپاره د مړي دپاره په منځ کې یو بېله وړه غوندې کنده، یو فوټ یو نیم فوټ یا 2 فوټه پلنه او یو نیم متر شاوخوا اوږده کنده کنستل کېږي. یو دغه قبرونه، یو وي لحد والا قبرونه به داسې چې دا د قبر یو طرف ته ویستلی کېږي. قبر وي په هغې کې یو طرف ته دا کنده ویستلی کېږي، نو ځکه ورته لحد وایي چې یو طرف ته والی. او په اصطلاح کې چې دی الحاد د دین نه لرېوالی یا د دین نه کوږ شوی، دین صراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم. مونږ یا الله مونږ لکه سوال کوو، مونږ په دعا کوو په لمونځ کې په سورت فاتحه کې چې الله تعالی دغه کوي که نه، اهدنا الصراط المستقیم، سیده لارې دپاره مستقیم لاره. چې کوم خلک د مستقیمې لارې نه واوړي نو هغه کوږوالي طرف ته ځي. بیا چونکې د مستقیمې لارې نه خو ډېرې ډلې اوښتي، بدعت څوک کوي، څوک شرک کوي، څوک چې دی نورو مذاهبو باندې په نورو ادیانو باندې. خو بیا د الحاد لفظ مختص شوی دی د هغه خلکو دپاره چې کوم د سیده لارې نه اوښتي، خو چېرته اوښتي؟ بېدیني طرف ته تلي، د الله تعالی نه انکار کوي، د رسولانو نه انکار کوي، د انبیاو نه انکار، د خالق نه انکار کوي، د اسلام او د وحي نه انکار کوي، مختلفو جهتونو باندې. بیا ملحدین مونږ ویلي چې دغه الحاد بیا په 3 قسمه باندې دی: ډیزم، اګناستیسزم او ایتیزم. خپله یو هغه الحاد چې هغه
په هغې کې د الله تعالی د ملایکو د وحي د ټولو مذاهبو نه انکار کیږي، هغه بیا خالص هارډ ایتیزم هم ورته وایي، سخت دریځه الحاد. یو وی هغې ته ډیزم وایي. ډیزم داسې یو الحاد ده چې دا په دې 18مه 19مه پیړۍ کې اکثره د فلاسفه او مفکرین یا په اوسو وختونو کې ځینې شاعران، حتی په پښتنو کې هم ځینې د شاعران شته دی چې هغه ډیسټک ملحدین دي. دا قسم ملحدین هغه دي چې دوی بیا د الله تعالی نه خو انکار نه کوي، خو الله تعالی را لېږلی شوي فرمانونه، وحي، مذهب، دین، د دې شیانو نه انکار کوي. یو طرف ته دوی د خالق نارې هم وایي او بل طرف ته به دا خبرې هم کوي. دا ډیزم دی چې د دې معنا دا ده چې یو خالق دا کائنات پیدا کړی دی، نور په دې کائنات کې انټرونشن یا انټګریشن یا په دې کائنات کې مداخلات یا په دې کائنات کې څه فرامین نه جاری کوي. دې ته ډیسټک وایي. یو دی اګناستکس هغه ملحدینو ته وایي چې هغه چې شی وي هغوی لا ادریت ښکار وي، یعنې دوی نه غواړي چې یو خالق باندې باور ولري، نه پې پوهېږي او نه پې ځان ناپوهوي. یعنې دوی وایي چې یاره موږ نه په دې باندې یقین یو چې خالق شته دی لیاذ بالله، او نه په دې باندې یقین یو چې نشته دی. په دواړو حالتونو باندې نه یو دوی یو قسم ته شک یا یو قسم ته په ناپوهي یا لا ادریت کې دوی چې دی ښکیل وي. نو دغه هغه مختصر غوندې اقسام دي. د کومو ورونو چې سوالات وي، پوښتنې وي، نن یوازې زه هم چې د الحاد اړوند نه کړو بلکې عمومي پوښتنې، چا سره چې عمومي پوښتنې فکري نو هغه چې دی کوشش به کوو چې د مجلس په شکل کې دا سپیس نن مخې ته ویسو دا پروګرام. محترم استاد جوهري صاحب، الله پاک دې ستاسو په عمر او علم کې برکت واچوي. ډېر خوشحاله یو چې تاسو موږ سره په درس کې دوستانو لاسونه پورته کړي. زه به یو راخلم، هر یو خپله پوښتنه کوي. اول افضلي صاحب محترم به راواخلو. افضلي صاحب ستاسو مایک خلاص دی او خپله پوښتنه مو وکړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لومړی قدم خو استاد محترم جوهري صاحب ته، ورزنګ صاحب او ټولو ګډونوالو ته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. الله مو راوله. خوشحاله اوسئ استاد محترم. که زه خپل ځان په اړه درته ووایم چې ډېر زیات خوشحاله په دې یم چې یو ویډیو ستاسو تقریبا نن نه پوهېږم چې 7 یا 8 کاله مخکې چې اوس الحاد باره کې راموله، هغه د لاحد مثال یې ورکړو. لکه تا هلته دغه ویډیو کړی چې قل ان الموت تفرون ملاقیکم، ستاسو به فکر راځي او که نه هلته که هغه ویډیو وګوري نو انشاءالله د دې په اړه به ډېر معلومات ترلاسه کړي. خو اوس پوښتنه مې دا ده چې د اوسنی نظام او د بالحیث د یو مسلمان د ملحدینو پر وړاندې د مسلمان رویه باید کومه سي وي؟ محترم وروره، د ملحدینو 2 قسمونه دي. په عموم کې په اسلامي نړۍ کې زموږ او ستاسې په ټولنو کې یو دي چې ناپوهه دي، علم نه لري. زه ډېرو داسې خلکو سره ملو شوی، زه کمونستانو سره ملو شوی یم، ملحدینو سره په کابل کې، په نوره نړۍ کې نه، په کابل کې مختلفو خلکو سره ملو شوی یم. ځینې ځوانان داسې دي چې هغه ناپوهه دي، پوهېږي نه، د ناپوهۍ د لاسه یو بېدینه خبره د هغه نه کېږي، یا د یو دغه غوندې کېږي ترېنه، یو حرکت غوندې ترېنه کېږي، یا مثال پښتانه چې دی کله نه کله ناپوهۍ د وجې نه ملا پسې، ناپوهۍ د وجې نه دین پسې، تا مذهب داسې کم تا دین، دا کنځا منځاوې هم کوي، ځینې دغه وي. دا ناپوهۍ د دوی نه که دغه الحادي کلمات کارولی کېږي، د دې پوهول پکار دي. یو قسم ملحدین داسې دي چې هغه په ضد او عناد باندې ولاړ دي، مکمل په پلان باندې، په سیستماتیک ډول باندې دوی کار کوي. په دې کابل کې یو اداره وه، د کالي $1 ملیون د هغې بودیجه راتلله. تر ډېره وخته پورې به کار کوو. حتی د څو میاشتې مخکې، 6 میاشتې مخکې یا 7 میاشتې مخکې زه کابل ته لاړم او بیا یو چا سره، یو ملګری و، هغوی سره لاړم، جاوید ابراهیمي صاحب فکر کومه. نو هلته قهوه خانې ته چې لاړو، کتابتون کې ما وکتل یو رساله پرته وه. چې رساله مې وکتل، دا د هماغه ادارې پرته وه، خو چونکې دا پخوانۍ رساله پرته وه، نو بیا ځینې ملحدین داسې دي چې هغه په ډېر سیستماتیک ډول باندې شعوري کار کوي. نو هغوی سره قانوني چلند کول پکار دی. قانون شته دی،
لکه مثال د خبرې یو انسان دی او هغه یو څوک ملحد وویني باید هغه قانون ته وسپاري، قانون ته یې دغه کي. دا بهترینه لاره ده. یو قسم کار ځینې وخت خلک کوي چې هغه مستقیما یو څوک وژل دي یا یو چا یو په دغه کې کول دي. عموما د دغه څیزونو نه بې قانوني جوړیږي، یا کله نه کله یو سړی مسلمان وي د خولې نه په خطا کې یو خبر وځي نو خلک جذباتو کې راشي هغه انسان چې دی ووژني مړی کې داسې نه وي په کار. دوه لارې دي، یو به پوهاوی ورکې چې کوم نه پوهېږي او د پوهې ته پوهېږي چې را دا سړی اوس د پوهې دپاره دا کار کوي یا د پوهې دپاره دا پوښتنه کوي، پوهاوی به ورکې. که څوک نه پوهېږي نو هغه به قانون ته وړاندې کوي. مننه استاد. محترم قاری محمد الله همدرد صاحب ستاسو مایک خلاص دی. همدرد صاحب تاسو مایک خلاص کړئ بیا خبرې وکړئ. ابدالي صاحب تاسو خپله پوښتنه وکړئ، قاري صاحب خبرې نشته. سره ما خپل استاد څخه پوښتنه وکړه. بل ملګری راواخلئ. ام عمر ثاقب محترم سیف الرحمن صاحب په یو وخت کې 3 ملګري رااخله، بیا به انشاءالله د هر یو پر اخیستو کې دومره وخت نه ضایع کېږي. یو وخت کې 3 ملګري رااخله په نمبر سره، په یوه بیا غږ کوئ چې تاسو وغږېږئ. ثاقب سعید صاحب ستاسو مایک هم خلاص دی او خالد محبت صاحب ستاسو مایک هم خلاص دی. محمد عمر صاحب. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ الله. وعلیکم السلام ورحمۃ الله. ټولو ګډونوالو خصوصا استاد محترم اسامه جوهري صاحب او محترم غورزنګ صاحب ټولو ته احترامات وړاندې کوم. زه یو سوال لرم، هغه خاصتا د الحاد باره کې نه ده، البته د ټولو غربي مفکورو باره کې ده. نن سبا موږ چې څومره وینو مسلمانان د فکري جګړې ته داسې خاص اهمیت نه ورکوي، ځکه چې د اواز ما ته سم نه راځي او که عموم کې استا دی اواز دې لږ ټیټ دی. سعید صاحب که تاسو خپل مایک خولې ته لږ نږدې کړ ډېر به ښه وشي. صحیح شو؟ صحیح شو. نن سبا نو د مسلمانان چې موږ څومره ګورو د ټولنه کې په افغانستان کې په دغو ځایونو کې چې موږ اوسېږو فکري جګړې داسې خاص اهمیت نه ورکول کېږي. یو څو دلایل لري. هغه داسې مثلا یو شاګرد په مکتب کې 12 کاله تیروي، 12 کلونو کې سره له دې نه چې یو اسلامي هیواد لرو او مسلمانان ځانونو ته وایو او افغانستان خصوصا د غرب سره څومره لانجې لري، بیا هم داسې یو مضمون موږ نه لرو چې زموږ ځوانانو ته او شاګردانو ته یو د غرب د افکارو څخه د غرب د افکارو تردید وکړي او له هغه نه نجات ورکړي. او همدارنګه په مدرسو کې مدرسې خو خصوصا د علماو لپاره تربیت ځایونه دي، د طلباو هغه ډیر مهم ځایونه دي او د اسلام مصدر د مدرسه. یو طالب مدرسه کې 10 کاله 12 کاله تیری او فارغېږي خو په دې نه پوهېږي چې غرب څه پلان لري د اسلام لپاره، د غربي مفکورو رد څنګه کولی سو، ټولنه ولې له غرب نه متاثره ده او څنګه ټولنه کې د غرب افکار دا ختمولی شو. اوس همدارنګه
بل طرف ته هغه خلک چې فکر جوړوي مثلا خطیبان زمونږ علما په دې د جمعې ورځو خطبو کې دیو کې هم هیڅ ډیر کم به داسې علماوي چې هغه غربي افکار عموما بیانوي او ټولنه کوښښ کوي چې ټولنه او ځوانان له غربي افکارو نه بچ وساتي. دا ده چې اوس دغه کار چې کیږي زمونږ په دې ټولنه کې دا د غفلت د وجې کیږي یا نه دا کار په شعوري ډول کیږي. غربیان د دې لپاره کوم پلان لري یا نه دا د مسلمانانو البته د بعض علماو یا خپله زمونږ مسلمانانو دا یو غفلت ده. السلام علیکم ورحمت الله. محترم ورور الله دې خیر درکړي. تقریبا 10 ورځې مخکې یو چا سره لیدنه وه، معین صاحب سره لیدنه وه. دکتور لطف الله خیرخوا ډېر پوهه شخصیت دی، فکري مجال کې ډېر پخوانه کار کوي او اوس تحصیلات عالي معین دی. هغه سره دا خبره په مجلس کې یو خبر را یاده شوله چې دا فکري کار په اسلامي نړۍ کې په کم شکل باندې کیږي. نو بیا هغه هم دا خبره وکړله چې په اسلامي نړۍ کې او په غربي نړۍ کې په فکري کار کې یو بنیادي یو بنسټیز فرق دی او هغه دا ده چې غرب د فکر دپاره لینیر کار کوي. لینیر معنا څه ده؟ په یو سیستماتیک ډول باندې په اسانه الفاظو کې که زه ویم په متواتر ډول باندې په یو چوکاټ کې په یو اصولو کې یو خاص فند یو خاص بودیجه د لپاره مختص کوي، یو خاص فکر ته وده ورکوي د دنیا په ګوټ کې. بیا د دوی په فکر باندې چې څوک وي هغوی ته وده ورکوي، هغوی ته احترام ورکوي، هغوی په نړۍ کې ځلوي، ستوري کوي. یو په دغه شکل کې کار کیږي. په اسلامي نړۍ کې بیا د دې برعکس په بل شکل کار کیږي. په اسلامي نړۍ کې چې کوم کار کیږي هغه د افرادو په شکل کې 10 کاله 20 کاله مخکې یو فرد راپاڅېږي 10-15 کتابه ولیکي، حلقه ترېنه راچاپېره شي، یو څو شاګردانې پیدا شي، بیا هغه شاګردان نړۍ کې خواره شي، د ده کتابونه چاپ راچاپ شي، بیا دا سړی مړ شي، هغه کاروان هم ورسره مړ شي. بیا یو 20 کاله پس چې دی بیا یو سړی راپورته شي، بیا یو هغه هم دغسې، بیا یو څو کاله پس بیا داسې یو کس راپورته شي، هغه د فکر لږ راژوندی کړي، بیا بیرته چې خبره مرګ طرف ته ځي نو بیا یو بل پکې راژونده شي. په اسلامي نړۍ کې داسې حلقوي شکل کې او ډېر په استار افطار کې په لسیزو فاصلو باندې په شلیزو او په مختلفو لکه 20 کاله 30 کاله بعد په دغه ترتیب باندې دا کار کیږي. نو اول نمبر باندې په اسلامي نړۍ کې چې تر څو پورې سیستماتیک کار نه شوی مشکل جوړی. او د دې لپاره مهمه خبره څه ده؟ د مهمه خبره د دې لپاره یو خو د عوامو په لاس کې ده، یو د تاجرانو او د حکومتي مسؤلینو په لاس کې، چې دا دواړه جهتونه تاجران یا حکومتي مسؤلین چې د دې لپاره خپل اوقاف ولري، د دې لپاره خپل سیستم ولري، منظم کار ولري، دا په هغه صورت کې بیا ممکن وي. که چېرته دا شی نه وي د دې لپاره کار کول ډېر زیات ستونزمن دي، د حد نه زیات ستونزمن وي. زه ډېر داسې لیکوالان پېژنم چې هغوی کتابونه لیکلي دي، 7 کتابه 15 کتابه 3 کتابه 2 کتابه مختلفو لیکوالانو لیکلي دي، خو د چاپ پیسې ورسره نه وي، یا که ځینو سره د چاپ پیسې د نشر پیسې ورسره نه وي. که د نشر پیسې ورسره وي خو بل طرف ته په کتابي شکل کې کار کولی شي، په رسنیز شکل کې کار نشي کولی. او که موږ او تاسې د غرب بیا حالات یا د هغوی هغه مبارزه وګورو، فکري کار وګورو چې څنګه ترتیب سره کوي، هغه بیا د مؤسساتو په شکل کې کوي، هغه بیا مستقل ادارو شکل کې کوي. په لسګونو کاله داسې یو اداره زه پېژنم چې هغه د تېر 15 کالو راهیسې 80 کالو راهیسې هغه مسلسل لګیا د هر کال د حکومت نه اول وختونو کې به زما خیال 14 میلیونه ډالره 80 کاله مخکې حکومت امریکا حکومت ورته ورکول، اوس هغه 380 میلیونو ډالرو ته هر کال رسېدلی. نو دا یوازې یوه اداره ده، داسې د دې په څېر باندې نورې مختلفې ادارې دي. نو دا په ټوله دنیا کې په سیستماتیک ډول باندې په زرګونو مؤسسات وړې جوړې کړي، بیا هغه زرګونو مؤسسات مختلفو مکتبونو ته، مختلفو پروګرامونو ته، سټډي سرکلز ورته وایي، مطالعاتي سرکلونه، مختلفو شکلونو باندې به دوی کار کوي. نو په اسلامي نړۍ کې د مبارزه دا په سیستماتیک ډول باندې نه ده روانه، هلته چې دی په سیستماتیک ډول باندې روانه ده. اوس مثال له خبرې په پاکستان کې څو 80 لکه دي که 15 لکه قاریان څو کالو کې فارغه شوي دي، یا مثال مدرسې دي، یا مثال له خبرې دارالفتاګانې دي، یا دغه دي.
نو دا ټولې داسې روانې دي بس چې څوک هر طرف ته لاړه چا هر طرف ته هر چې شی ویلې په دې باندې کم نظارات په دې باندې کم سیستم په دې باندې کم اصول او قواعد او ضوابط نه وي بلکې په مسجد باندې هم د ټي وي بیل راځي په ملا باندې ملا غریبي چې دلته مثال له خبرې د کورنۍ مشکلات او محتاج یو شی او بل شی خو سیستماتیک کار نه وي بل طرف ته که مقابله کې موږ او تاسې بیا وګورو اوس همدا خطیب دی همدا خطیب چې دی دا چې کومه مطالعه کوي دې نه نور څوک پوښتنه نشته دی چې تا کوم شی مطالعه کړل ته چې شی وایې د جمعې په ورځ باندې د کومه خبره وکړله د دې نه څوک دا پوښتنه نه کوي اوس که چېرته د دې برعکس بل طرف ته په فکري کار کې موږ او تاسې وګورو نو په هغې کې بیا څه سیستم دی په هغې کې خاص نصاب جوړ شوی دی خاص کتابونه لیکلی کېږي هغه تر استادانو پورې رسېږي اوس او زمونږ او ستاسې سیستم څنګه دی موږ او تاسې سیستم کتاب نه لرو کتاب چې ولرو نو هغه هم داسې عام یو داستاني شکل کې کتابونه وي په هغې باندې څوک دغه نه وي چې هر چې شی ولیکل په دې باندې کوم سینسرشپ نه وي د دپاره کوم اداره نه وي او بیا کورسونه نه وي اوس مثال د جوماتونو ملیان ټول راټول کښېنئ د خطابت چل ورته وښی بیا د خطابت ترڅنګ موضوعات ورته وښی په کومو موضوعاتو باندې په معاصرو موضوعاتو باندې د دې چل ورته وښایي نو دا ټول یو ادارې ته یو سیستم ته یو نظم ته اړتیا لري او دغه سیستم اداره نظم دا په بودیجه باندې چلیږي دا د یو فرد کار نه چې $1,00,000 یو میلیون یو $50,000 $50,000 په یو وخت باندې ورکړو قصه ختمه شي نه بلکې که ته غواړې چې پوره غربي نړۍ په مخالفت کې کار وکړي نو ته باید ښه پوره په حکومتي کچه باندې د دپاره خاص بودیجه ولري خاص اوس په ټول افغانستان کې 20 کاله امریکا او د هغې نه مخکې 9 کاله شاوخوا روس او بیا د روسي فکر دپاره چې د هغې نه مخکې یو څه ناڅه لږ وروسته څه ناڅه کار کېده یعنې دا 40-45 کاله دوره کې یو فکري انسټیټیوټ په ټول افغانستان کې شته نشته دی یو فکري انسټیټیوټ نشته دی چې هغه موږ ته اسلامي نظام 1400 کاله حاکمیت کړی دی وروره په 40-45 هېوادونو ځمکه باندې د معاویه رضی الله عنه حاکمیت و داسې وخت هم راغلی دی چې برطانیې او نورو هېوادونو حتی ما یو خط لیکه چې سلطان سلیمان قانوني ته خبر راورسېده چې په فرانسه کې ځینې ښځې دي چې هغه بیرون ګډېږي په عام محضرونو کې سلطان سلیمان قانوني ورته وویلې خط یې ورته ورلیږه دا ما یو دغه مې وکتل یو بلاګ مې کتلی په هغه بلاګ کې مې دا خبره کتلې ده نور ته د دې نه یم خبر چې دا به تاریخي لحاظ سره دا خبره څونه صحیح وي په یو بلاګ کې ما دا خبره کتلې وه سلطان سلیمان قانوني خط ورلیکه چې تاسې دغه کار دا عمل بند کړئ دا مردارۍ زموږ حدودو ته رارسېږي د هغې نه بعد هغه لیکوال دا خبرې لیکي چې په لسګونو کاله په فرانس کې بیا دا عمل نه و شوی نو یو وخت اسلامي حاکمیت او اسلامي نظام اوقاف سیستم محکمې ادارې ټولې موجودې وي نن موږ په افغانستان کې یو انسټیټیوټ داسې نه لرو چې دغه اسلامي نظام چې دا 1400 کاله حاکمیت کړی دی یو ځوان ته په پوښتنه ورته ووایه چې اسلامي نظام اسلامي نظام چې شي دا لږ ماته تشریح کړه که ورته ووایه چې جمهوریت درته وایي چې مثال په دې کې پارلمان په دې کې رای اچولی کېږي په دې کې دا کېږي حکومت ته خلک داسې رسېږي مقننه او د قانون داسې جوړېږي دا داسې کېږي دا داسې کېږي خو اسلامي نظام باره کې بیا ټول قلاره وي دی داسې خلک هم ما لیدلي دي چې هغه د دې په سر اسلامي نظام په وجه باندې سر ورکوي خو اسلامي نظام باندې نه دي پوه نو دا څنګه پوهېږي چې تر څو پورې ته انسټیټیوټس ادارې علمي ادارې فرهنګي ادارې جوړې نه کړي بیا دې علمي ادارو ته کتابونه رانوړي اکیډمیک مواد رانوړي پوهه رانوړي نو دا قوم به چې دی دغه شان په یو غبي حالت کې پروت یو بالکل یو سایلنټ سټینډ بای موډ کې به پروت دا قوم او ټول عمر به جنګېدلی شي خو ځان به نشي پوهولی نو مسله بیا په کوم ځای کې راځي مسله په دې کې راځي چې نن دا قوم په جذبه باندې راپورته کېږي خو دا جذبه یو 15 کاله 10 کاله بعد سړېږي سیکولر چې په ده باندې فکري حمله وکړي نن داسې یو سړی هغه اسلامي نظام دپاره یا د اسلام دپاره جنګېږي خو علم ورسره نه وي جذباتي لحاظ سره د اسلام دپاره دا جنګېږي 10 کاله بعد په ده باندې سیکولر حمله کوي فکر ورته سیکولر ورچوي همدغه مسلمان چې د اسلام دپاره به کار کوو جذباتي کار به کوو د زړه د اخلاص نه به کار کوو همدا به بیا سیکولر کېږي او د اسلام نوم به په ده باندې بیا ښه نه لګېږي وجه چې شی د وجه دا ده چې ده ته د جذباتو په وخت کې علم پوهه نه وه ورکړه شوې نو چې کله ستا
یو ځوان خالي دماغ وي او جذباتو نه ډک زړه ولري، په د هغه په دماغو کې چې شی پورته شي، د هغه دماغو کې چې شی واچولی شي، د هغه زړه به هم هغه طرف ته تقلب کوي، اوړي به، پوه شو، د هغه زړه به هم هغه طرفونو ته اوړي، مایله کېږي به. نو اساسي مشکل دا یوازې په یو ځای کې یو نقطه نه ده منحصره، یو څو مبارزه اوس چې دا موږ که ما ګوډ لیکنې کوو فیسبوک کې دا مبارزین لګی دغه دي، که دا چېرته د غرب په خلاف باندې د مجموعي مبارزې په دغه کې راواخلي، نو دا 0.5% هم نه جوړیږي، 0.5% نه هم کم ده چې هغوی څومره لوړه کچه باندې کار کوي، په څومره لوړه کچه باندې هغوی مصارف کوي، نشریات کوي، کتابونه چاپ کوي، د دنیا برانډ ران کوي. برانډ ران معنا دا ده چې د اسلامي هیوادونو قوي قوي مغزونه هغوی څنګه راکشف کوي، څنګه هغوی پورې ځانونه رسوي، څنګه دوی په ټولو دنیا کې انتخابات کوي. نو دغه ټول جهتونه که موږ او تاسې وګورو، د دې په مقابله کې زموږ مبارزه 0.5% نه هم کمه ده. نو موږ به خامخا متاثره کېږو، به موږ به بیخي لکه داسې هغه سین وړی چې دی کبلې ته لاس اچوي که نه، څوک چې سین وړي او ډور ورسره هېڅ شی د اوس نه د سین په غاړه باندې یا چې شی تیږه ګوري دغه ګوري، بس په هغې ته لاس اچولی شي. نو موږ هم زیات نه زیات هغه شی کولی شو، نور بلاګیج یا داسې نشو کولی چې مثال د سیند ته، د سمندر ته، د دریاب ته په انفرادي شکل باندې کار وکړو. نو الله نه امید دی اوس ملګرو کار روان کړی دی انشاءالله، او ځینې ادارې جوړې شوي دي، ځینو باندې کار روان دی، ځینې پلانونه په کار باندې دي، زه چې څونه پوهه لرم. نو الله دې وکړي چې دغه وشي، نو یو څه مناسب کار به وکړلی شو انشاءالله. ان شاء الله الرحمن چې سعید صاحب به ستاسو ځواب اورېدلی محترم استاد عبدالله قیومي صاحب ستاسو مایک هم خلاص دی او محمد عمر صاحب ستاسو مایک هم خلاص دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم مشینه زه وکم. مهرباني وکړئ، مهرباني. استاد محترم زما خو پوښتنه ستاسو د کتابونو په اړه ده. تا یو کتاب ما لوستلی دی د الحاد وروستی پړاو. د دې نه علاوه که مخکې د کوم کتابونه لیکلي یا خپاره شوي که هغه نومونه رالوالي او که آینده کې په کار دې پې لګیا کړی چې کله خپرېږي که معلومات پکې راکړي دې باید. محترم ورور الله دې خیر درکړي. بنده خو یو ناچیز کتاب چاپ شوی دی د الحاد وروستي پړاو په نامه باندې. د دې دویم ځل چاپایي شاید چې نږدې وختونو کې وشي، په دې باندې ترمیم روان دی، بیا جوړیږي دا، نوي اعتراضات پکې ورچولی کېږي، هغه ځواب شوي دي، یو څه نوي موضوعات دي پکې، څه ترېنه حذف کېږي. دویم کتاب چې دی هغې باندې هم کار تقریبا چې تکمیل ته رسېدلی دی، هغه د سیکولرزم اړوند دی. اسلامي نظام په خلاف باندې سیکولران خپل سیکولر نظام په کوم بنیادونو باندې ودرئ، تقریبا چې د دې اکثره موضوعات پکې راټول شوي دي. یعنې د دې کتاب لوستلو نه بعد به یو سړی په اسانۍ باندې کولی شي چې سیکولر فکر هغه کاونټر کړي، د هغې جواب ووایي او هغه یو ښه مبارز ترېنه د سیکولرزم په خلاف باندې جوړ شي انشاءالله. یو په دې باندې دا کتاب تکمیل ته رسېدلی دی. دریم کتاب چې دی هغه د فیمینزم اړوند دی، بیا د ښځو حقوق او د ښځو مسله او د غرب سره د ښځو تعامل او د په اسلامي نړۍ کې د ښځو حقوق او بیا د دې ترڅنګ ازادي او مساوات او فلانکې دا ست تصورات د ښځې اړوند کومه موضوع په غرب کې تشریح کېږي یا مطرح کېږي، دغه ټول پکې تقریبا چې رانغړل شوي دي. الله دې وکړي چې ژوندی یم او تر تکمیله پورې او زما په ژوند کې چاپ شي. محترم حمایت احمدي صاحب ستاسو مایک هم خلاص دی، ابو خالد صاحب ستاسو مایک هم خلاص دی. خپله پوښتنه مو السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. قدرمن استاد او وعلیکم السلام ورحمۃ الله وبرکاتہ. الله مو دا راوله. ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې قدرمن ځل زه لایو خبرې کوم. تقریبا ما استاد محترم ډېر څارلی دی په سوشل میډیا کې، نو د دې مبارزه او مجاهده دا د ستاینې وړ ده. الله تعالی دې ورته په عمر علم کې برکت واچوي. ډېر د خوښۍ ځای دی چې ملحدین
الحمدلله په هر میدان کې چې استاد محترم د ملحدینو نه میدان وړی دی، الله دې همداسې برلاسې لري او الحاد او ټول کفر دی الله تعالی ذلیل او رسوا لري او اسلام ته دی الله تعالی غلبه ورکړي. خبرې ډېر نه اوږدوم قدرمن استاد محترم، زه یو څو پوښتنې لرم د الحاد په اړه. البته ما سره چې دی د الحاد په اړه چې دی ډېر شبهات و، بیا مې ستاسو یو کتاب د الحاد وروستی پړاو څه ناڅه هغه ولوستو، الحمدلله ډېر شبهات او دا مې چې دی قدم ملحدین خو فقط همدا کوي چې مسلمان ته چې دی شبهه ور اچوي. نو ستاسو کتاب مې ولوستو الحمدلله ډېر شبهات مې چې دی د ذهن نه بیرته ووتل. نو پوښتنه مې دا ده قدرمن جوهري صاحب چې څنګه کولی شو اغیزمنه مبارزه د ملحدینو په وړاندې ترسره کړو په سوشل میډیا کې همداسې یا په غونډو کې یا خطیبان د منبر د لارې یا په سکولونو کې یا په مدارسو کې څنګه اغیزمنه مبارزه کولی شو او بل په افغانستان کې په اوس مهال کې آیا ملحدین شته دی دې فکر ته چې دی کار کیږي او بل زمونږ تعلیمي نصاب که وګورو موږ په بیولوژي کې په مکتب کې چې دی لوستي وو چې ژوندي موجودات چې دی په دوه ډوله دي، حیوانات او نباتات. نو تقریبا زه وایم چې دا انسان یم چې حیواناتو په کټګورۍ کې راوستی و او یو فلسفي شکل ورکوي. بل چې دی دغه ځمکې په رابطه په جغرافیا او ټولنیز فکر کومه مونږ تیر مکتب کې ویلو چې ښوونځي په دوره کې چې دا چې دی د دوو غویو په ښکرو باندې ده. نو آیا دا فکر او دغه لاره چې دی د سیکولر او د الحاد اړوند دغه موضوعات نه دي؟ دغه پوښتنې لرم، الله دې قدرمن لره. محترم ورور، اول سوال هم چې وکړه څنګه اغیزمنه مبارزه انسان کولی شي، د اغیزمنې مبارزې دپاره هیڅ شارټکټ لاره نشته ده. هیڅ شارټکټ معنا دا ده چې مختصره لاره نشته ده. دا چې کې په تفصیلي ډول باندې کیږي په تفصیلي ډول په دا شکل کې کیږي دوه لارې دي سره. یا دا ده چې ته یوه پردۍ ژبه بله ژبه ښه زده کړلی شي او د هغې نه پښتو ژبې ته کتابونه د نورو ژبو نه پښتو ته کتابونه راوژباړي فکري. صبر وکړئ، دا اذان دی ښه یو دقیقه. کوم دوستان چې خپل پوښتنه وکړي هغه نه بعد بیا تاسو مو خپل مایک بندوئ تر څو د استاد اواز تاسو ته صحیح درشي. چې مایک مو خلاص بیا اواز صحیح نه درځي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم جوهری وعلیکم صاحب السلام ورحمت الله. ابو خالد صاحب او استاد راضي دوهم سوال به تاسو وي د احمدي صاحب نه بعد به تاسو خپل سوال وکړئ. ډیره مننه. سم ان شاء الله سړي مشکل نشته. ښه محترم ورور، اول نمبر باندې د ښه مبارز کېدلو دپاره یا د ښه واریر کېدلو دپاره یو ښه جنګیالی چې فکري مبارز دی د هغې دپاره مختصره لاره نشته دی. ځینې خلک غواړي چې دې لارې ته په میاشت کې دننه ځان ورسوي یا 2 میاشتو کې دننه نه، دا تا نه یو اوږده سلسله غواړي، 4 کاله 15 کاله مسلسل ته باید مطالعه وکړې، ته پوهه ترلاسه کړې، مختلف یو جهت انتخاب کړي فکري مبارزه کې، په هغه جهت کې ته مطالعه وکړلی شي
په همدې ترتیب باندې یو انسان ښه مبارز کیږي. یو دا ده چې یو عادي مبارز شي. عادي مبارز بیا مناسبه طریقه دا ده چې یو سړی ښې ژباړې وکړلی شي، که د دري ژبې نه، فارسي ژبې نه، اردو ژبې نه، عربي نه، انګلیسي نه، چې هره ژبې نه ته کولی شي نو ته ښه ژباړه وکړلې. نو په دغه باندې دویم نمبر باندې سوال تاسې وکړ انسانانو په باره کې. نو انسان ته خو په منطقو کې حیوان ناطق ویلی کېږي، یا په جماداتو نباتاتو په دغه امورو کې انسانان چې دی دا ژوندي اشیا دي، لیوینګ تینګز چې ورته په انګلیسي کې وایي. نو بیا دا کټګري دي که نه، مختلفې کټګرۍ دي د انسانانو، د بیا د حیواناتو دننه چې کومه کټګري ده په بایولوژي کې ورته ټیکسانومي زما په فکر باندې وایي، کلاسیفیکیشن اف انیملز، او حیواناتو کې دننه بیا تفریق دی. نو دا عادي خبره ده، دا په ساینسي لحاظ سره دا دغه خبره نه ده. البته کومه خبره چې اخري تاسې وکړله چې دنیا د غوی په سر باندې پرته ده، نو دا غیر صحیح خبره ده، مناسب دغه خبره نه ده، موثقه خبره نه ده، غیر صحیح ده، او سند نه لري دا خبره، یو چا ځان نه وهم جوړ کړی دی. بل ورور پوښتنه وکړئ. محترم ابو خالد صاحب تاسو خپل پوښتنه وکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم اسامه جوهري صاحب، السلام الله تعالی دې وکړي تاسو روغ او جوړ به یاست، او په څنګ کې ابو حماد صاحب او نور داسې ټول مبارزین داعیان الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. الحمدلله، الله مو خوشحاله کړه. زه د لې په کوټه کې میشت یم، پاکستان کوټه کې. تقریبا زموږ دغسې یو فکري او دعوتي سلسله تقریبا له 2 کالو راهیسې لې په کوټه کې دوام لري. مخکې زه خپله زده کوونکی یم 12م صنف کې، نو دورې یم کله کله ملګرو سره دغسې مباحثه کوله، علمي مباحثې چې کوم راځي یادونه مې یو بل شي ته کوله. بیا هم د سلسله راواخیستل، داسې یو رسمي شکل مو ورکوئ. نو په هغه شکل کې بیا د نبي اسلام سیرت راواخیستې، په اول سټپ کې شاګردانو ته مو هغه یو فکر ورکوئ د نبي اسلام د ژوند په اړه باندې، چې موږ د نبي اسلام ژوند نه تنها یوازې دا د چا معلومات ترلاسه کوو چې نوم د پلار نوم د نیکه نوم او اولادونه یې، بلکې د نبي اسلام ژوند سیاسي اړخ هم لري، اقتصادي اړخ هم لري، او معاشرتي یا ټولنیز اړخ هم لري. نو په دا سلسله کې الحمدلله تر کافي حده پورې موږ بریا یا څرک مو شاګردانو پر ورسوئ. اوس زه خپله یو استاد یم د لې په کوټه کې، لیسه کې، افغاني لیسه کې. نو پوښتنه مې دا کوله استاد محترم چې دلته کېدای شي زما دغه تدریسي چې کوم لاره ده ډېر وخت پاتې نه شي، ځکه چې زه انګلیسي تدریس ورته کوم او زما خپل تعلیم ایجوکیشن مخته جرني پاتې ده د یونیورسټۍ ده. نو دلته داسې کوم څه دوی ته شاګردان چې کوم دي له اوله صنف د څلورم بیا تر 12 صنف پورې، داسې څه کوم څه شته چې دوی ته زه انتقال کړم، دوی هغه فکر واخلي چې سبا ورځ زه نه یم هم، دوی په دغه لاره باندې روان سي او ځان تر یوه ځایه پورې ورسي، او دا فکر وکړي چې موږ نن ورځ هم مغلوبه یو، غالبه نه یو، موږ ته د کار کولو اړتیا ډېره جدي اړتیا شته. په وړوکوالي کې یا په د ځوانان چې نوي نوي راپورته کېږي، نو په دوی کې یو څیز راځي، سیلف آیډنټیفیکیشن یا ځان پېژندنه یا د ځان معرفت، شناخت، خودشناسي یا سیلف امپروومنټ یا ځان ته پرمختګ ورکول، دغه جذبات په دوی کې راپورته کېږي. تر ټولو بهترینه لاره دا ده چې یو خو ځوانانو ته یا وړو، لکه مثال له خبرې 15 کاله 8 کاله دا عمرونه ډېر واړه ماشومانو ته یو خو دا ورته په دې وختونو کې چې د سیرت د کیسې، رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاقیات چې هغه په مختلفو وختونو کې څنګه تعامل کوو د خپلو صحابو سره، اتباعو سره، یو دا په دې باندې لږ کوشش وکړئ. یا واړه احادیث، جوامع الکلم یا داسې نور 40-50 احادیث پکې وي، صحیح احادیث وي، هغه ورته ورزده کولی شي، هغه ورته ورښودلی شي په اسلامي بحث کې. یا د دې تر څنګ چې ډېر مهم څیز دی هغه سیلف آیډنټیفیکیشن یا آیډنټیټي ده. معنا چې شه معنا دا ده چې ته هغه ته وروپېژنې ته څوک یې، اخر چېرته راغلی دنیا ته، څنګه به مړ کېږي، ستا د ژوند څه مقصد، څه هدف شته دی نشته دی، اسلامي امت چې شته وایي، اسلامي اجتماعیت چې شته وایي، بیا اسلام نظامونه هم لري. بیا چې انسان غټېږي د کومو احوالو سره مخ کېږي، کومو فکرونو سره مخ کېږي،
نو دا خپل شناخت، اسلامي شناخت یا دیني شناخت چې ماشوم ته وروښودلی شي، نو دی چې ورو ورو غټېږي د خامخا په ذهن کې سوالات پیدا کېږي. بلکې دا ماشومان چې وګورئ د غټانو په نسبت باندې زیات سوالات کوي، زیات فکرونه، ځکه چې دا نوې نوې دنیا ګوري، حالات ګوري. نو اوس وختونو کې خو د غربي چې کوم فکرونه دي د هغوی نتایج دي هغه خو ټولو ته واضحه دي. نو که په دې وختونو کې ماشومانو ته د خپل شناخت پیژندلو هغه ترتیب وړاندې شي چې باید ته ځان وپېژنې، یا ورور دی یا د زوی یا مثال له خبرې او شاګرد دی، هغوی ته ووایي چې ته اخر څوک یې، اخر د خپل مور او پلار زوی ته بیا د دنیا کې تعاملات کې د خلکو سره درس وای، ولې درس وای، مستقبل به دې څنګه وي، ښه راتلونکی څنګه جوړیږي. یوازې ستا ښه راتلونکی مهم دی او که نه د ټول قوم ښه راتلونکی مهم دی. د پلار سره به څنګه تعامل کوې، د ورور سره به څنګه تعامل کوې، د مشرانو کشرانو سره به څنګه تعامل کوې. دغه تعاملات موږ ته چا راښودلي دي اخر دا په یو ټولنه کې څه اغېزه لري. نو چې تر څو پورې ته دغسې یو ښکلي شکل باندې په اجتماعي شکل باندې کار وکړې، نو ته چې دی کولی شي چې وړو شاګردانو کې ځینې سوالات حل کړي، د هغوی فکر جوړ کړي. که 100% فکر نه وي، 10% فکر باندې وتوانېږي ته، نو ته کولی شي چې ته ډېر. یو خبره. دویمه خبره، للهیت په ماشومانو کې ور واچوئ. دا څنګه اچولی کېږي؟ دا مثال اوس دغه صنف نه دی یا بورډ کوي، ما تاسو ته بیا ښوده. موږ په دې دنیا کې هر چا سره اړیکه لرو، بل انسان سره اړیکه لرو، پلار سره اړیکه لرو، استاد سره اړیکه لرو، خپلې مېرمنې سره اړیکه لرو، مثال شاګردانو سره زموږ اړیکه وي. هر څیز سره، هر چا سره چې په دې دنیا کې زموږ اړیکه ده، دا د للهیت دپاره ساتل پکار دي. للهیت څه شی ده؟ الله تعالی دپاره. الله تعالی په دې باندې خوشحالیږي. او هر هغه څیز چې هغه بد وي، د هغې نواقص وي، هغه دین منع کړي دي، هغه باید موږ د الله دپاره پرېږدو. دغه د للهیت کنسپټ یا د الله تعالی دپاره ژوند تېرول، الله تعالی دپاره په ژوند کې ځینې غلط کارونه، بد کارونه پرېښودل، د الله تعالی ټکي د ماشومانو په ذهن کې ور اچول، دا پکار دي. نو دې سره به څه شی کېږي؟ دې سره چې دا ماشوم راپورته کېږي، راغټېږي، په دنیا کې د تعاملات کې احوال ګوري، نو د ده په ذهن کې به دا للهیت هم وده کوي. دی که تجارت ته ځي، نو هم به د للهیت دپاره ځي، که دی ډاکټر کېږي هم به د للهیت دپاره، که دی انجینر کېږي هم به د للهیت دپاره. نو په دې کې به دغه ټکی د ماشومانو په ذهن کې ځي، او دا ډېر اسانه انداز باندې اچولی کېږي. دا کومه غټه فلسفه یا ډېر سختې خبرې نه دي، اسانه خبرې دي. نو په دې باندې کولی شي چې د ماشومانو یا د شاګردانو ښه تربیت وشي. استاد محترم ډېره مننه. یو بل وروستی سوال لرم که چېرې هغه راته کلیر شي انشاءالله نو مشکل به حل شي. هغه دا چې یو خو دا ماشومان لپاره موږ ته انتخاب مطلب للهیت د هغوی لپاره او د نبي اسلام اخلاق د هغوی لپاره د هغوی ذهنونه کې اچول. بل زموږ شاګردان دي د 10م کلاس ده، د 10م، 9م، 10م، 11م، 12م، او دې بغیر زما کوم چې کوم ملګري د ملګرو کوم سرکل دی، فرند سرکل چې کوم دی، دا هم داسې یو سرکل دی چې مطلب په کوټه طبعا داسې د لکه سیکولریزم، د سیکولر ټایپ فکر افکار خلک لري. دلته باید څنګه دغه فکر اډاپټ شي چې محترم وروره، په داسې ټولنو کې خو ډېر بهترین فرصت وي. ګوره ټوله ټولنه توره وي، هر چا لباس تور اچولی، د هر چا شکل تور وي، د هر چا دغه تور وي. په دې کې ته سپین لباس واچوه، راپورته شه، ته په ټولو کې زر پېژندلی کېږي، خلک درته زر متوجه کېږي، ستا خبرو ته زر متوجه کېږي. نو دا یو بهترین فرصت دی، په دې ځای کې به ته اواز پورته کې. دویم نمبر باندې به راشي چې په ټولنه کې کوم مرض عام دی، څو مرضونه عام دي. مثال نشنلیزم په کوټه کې عام دی نه دی عام، سیکولریزم عام دی نه دی عام، خلکو کې د جهالت کم قسمه جهالتونه دي چې په خلکو کې عام دي، او زه د هغې په خلاف باندې اول به جهالتونو تشخیص وکړئ، وبه یې پېژنئ. چې تر څو جهالت ونه پېژنئ، تشخیص یې ونه کړئ، د ټولنې په نبض باندې ته پوهه نه شي چې په ټولنه کې کوم مرض دی، ته نشي کولی چې مقابله وکړئ. بیا چې د کله تشخیص وکړ چې په ټولنه کې اوس دا مرضونه دي، د هغې په خلاف ته اواز پورته کړي. چې ته اواز پورته کړي، ستا ټولنه، ستا خلک، ستا ملګري، حتی په کورنۍ کې به د خلک مخالفین شي. خو ته به 2 کاره دلته کې. اول نمبر به خپل کردار ساتي،
مبارز سړی چې په کردار باندې یو داغي بد اخلاقه یا مثال د خبرې د خلکو سره تعامل سم نه وي یا ټوکې ټقالې او هر ځای کې ها ها هو هو او خنداګانې او بس ویډیوګانې او ګیمونه او فلمونه او فلانکې یو ډینګری دې شیانو نه به ځان ساتي. مبارز سړی باید د دې ټولو شیانو نه مستغني وي. آیکن وي آیکن یو آیډیل وي د خلکو دپاره اخلاقو کې حتی په لباس کې پاک لباس اچو ضروري نه ده چې قیمتي واچه پاک لباس ځان به جوړی. دویم نمبر باندې به مستقل مزاج اوسېږي. هسې نه مثال سبا ته یو څوک ترخه خبره وکړي بروز وایي چې یاره مړه ورک ته څه پکې پرېږده مړه ټول خلک همداسې دي زه به هم همداسې شم. ټولنه د سلګونو کلونو راهیسې همداسې روانه زه به هم همداسې روان یم. بیا ته مبارزه نشي کولی، ته به استقامت مزاج یې. نو چې کوم مرض دې وموندو په ټولنه کې د هغې مرض باره کې به پوهه ترلاسه کول شروع کړي او چې کله دې پوهه ترلاسه کول شروع کړل بیا به ته د هغې په خلاف باندې کار کوې. داسې هم کولی شي چې لږه لږه پوهه ترلاسه کړي او لږ لږ کار شروع کړي، خپل ملګري پوهې هغوی په تا باندې اعتراض کوي، ځینې اعتراضاتو جوابات به وي ځینې به نه وي. چې د کومو جوابات نه وي د هغې جواباتو پسې به ته ګرځېږي، مطالعه به کوې، ځان به پوهې او چې د کومو جوابات در سره وي هغه به چې دی ته مطالعه کوې وایې به ملګرو ته به یې وایي، د ملګرو به ذهن ور خلاصوې، بد اخلاقي به ورسره نه کوې، ضد به نه نیسې، مناظرو ته به شی نه اړی چې یو بل په کتابو وولئ. نو ډېر په طریقه باندې او په مستقل مزاجۍ باندې حتی نشریات وکړې نو ته په دې ترتیب باندې کولی شي چې په خپله ټولنه کې یو قوي مبارز شي، یو قوي پایه شي. او چې دا کوم ځوانان دي نن در سره 20 ملګري دي، یو در سره موافق دی، 15 در باندې ترحم کوي، او باقي 14 دانې دي مخالفین دي. او دا داسې کېږي چې دا سبا کوم در باندې ترحم کوي او د ملګرتوب خاطر کوي هغه دې په فکر کې کېږي او یو 15 در باندې نور ترحم زیات کوي. یو وخت داسې راځي چې دا 10 کې 17 دانې 18 دانې ته په خپل فکر باندې راړولی شي، کار پرې کوی شي. نو په دغه ترتیب باندې ته ښه مبارزه کوی شي. الله تعالی تاسو خیر درکړي استاد محترم. انشاءالله کافي پوښتنې حل شولې، کافي مسکنسپشنز هغه هم حل شو. نو بیا به انشاءالله که چې نورې پوښتنې پیدا کېدلې ستاسو سره بیا تماس نیسو. ډېره زیاته مننه درته. السلام علیکم ورحمت الله. استاد محترم تامین محترم صاحب السلام علیکم ورحمت الله. سلام. وعلیکم استاد السلام محترم ورحمة الله. الله تعالی دې وکړي چې صحتمند یاستئ. له ډېرو تشریفاتي خبرونه به تېر شو. استاد زما د موضوع نه بهر که څه هم پوښتنه ده خو لږ ماته مهمه ښکاري. تاسو به هم خبر لرئ په دغې اوس وختونو کې د افغانستان څخه ورځ په ورځ ډېر زیاتې کورنۍ وځي. هغوی په مختلفو طریقو باندې د غربیانو سره د دوی یو څه اړیکه یې یا د ورور یا پلار یا بیا بل 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 په دغه طریقه باندې دوی کیسونه اچي او بیا دوی چې دلته سره د دې چې د دوی ښه ژوند دلته جوړي ښه زمانې مکتبونو کې مدرسو کې مختلفو ځایونو کې هغه بس هر څه په منځ کې پرېږدي یو دم ورته زنګ راسي او نور روان شي. زما پوښتنه په دغه ځای کې ده چې ولې په دوی باندې دومره مصارف کېږي او بل یو څه معلومات یعنې زموږ ډېر زیات داسې کسان موږ ولیدل چې لاړل هلته بیا یو څه ورسره وغږېدلو دوه ورونه یو او یو په یو مکتب کې د بل په بل مکتب کې سره د دې چې په یو صنف کې. نو زما پوښتنه په دې باندې راڅرخي چې دومره مصارف په دوی کېږي د دې تر شا به څه هدف وي او ولې په دې باندې دا ټولنه نه پوهېږي سره د دې چې ته دلته هېڅ مشکل نه لرې او ته بیا هم دغې ته زمینه برابر او بیا چې زه بیا خفه مې وایي چې خفه یم ځکه خپل هېواد مې پرېښوده او بیا دغسې ته یو ټولنې ته ځې چې ته هغې سره هېڅ بلدیت نه لري. نو زما غوښتنه تاسو نه دغه ده که په دې باندې تاسو زه تاسو په مختلفو اړخونو کې څارم مالکه یو ویډیو هم تاسو بیا په د مهربانۍ له اړخ نه جوړه کړئ چې دغه مشکل یعنې ډېر جدي ده. زه ډېر زیات کسان وینم چې په دغې ورځو کې په همدغسې شکل باندې اوسي له هېواد نه. نو ډېره زیاته مننه استاد محترم. السلام علیکم. الله دې خیر درکړي. د دې ځینې وجوهات دي. یو خپله انسان کې داخلي کریز وي، لیونتوب وي، هغه بس اروپا پلانکې اروپا ته لاړه پلانکې تربور اروپا ته لاړه ولا موږ هم صنفي و هغه هم اروپا ته لاړه او فلانکي بس رکشه تر تیاره میدانه پورې بوتلې والته په تیاره کې وخته هغه هم اوس امریکا کې ګرځي. نو دا خبرې چې دی دا زموږ او ستاسې په دې ټولنو کې کله نه کله په ذهن کې د لیونتوب تر حده پورې راشي. ژوند به جوړ وي، کور به جوړ وي، پلار ورور ملګري دوستان به کاروبار کې دی به سبا به د قاچاقبر سره پټه خبره جوړه کړي چې خبرې د ایران نه به اوښتی. یو خو دغسې لیونیان دغسې ځوانان دي چې د دوی په دې ذهنونو کې د اروپا بیخي یو قسم ته
ډېر یو غټ شی ښکاره کېږي. په افغانستان کې به ډېر په حیا او عزت باندې ژوند کې هلته به لاړ شي، یو ډېر ادنا کار ته به بیا ملا تړي مجبوری. یو خو دا وجه ده. یو برینډ رن دی. برینډ رن ما وویل مخکې لکه مثال د خبرې اسلامي نړۍ کې سکالرشیپونه اعلان شي، جامعات جوړېږي، په جامعاتو کې هوښیار خلک پوهه خلکو ته په اسانۍ باندې ویزې ورکړلی شي، هغوی دعوت شي، هلته کار پرې کوي، تعلیمي سیستمونه ورته برابر شي، تنخواګانې ورته ورکوي، کور و چاپېریال یې برابر شي. یو پوه خلک دي هغه په دغه طریقو باندې په برینډ رین طریقو باندې یعنې د مغزونو غلا، د مغزونو پټول چې اسلامي نړۍ نه مغزونه پټېږي په دغه طریقه باندې. یو دا دغه یو داسې دی چې ځینې ځوانان چې هغه غربت راخیستي، مشکلات راخیستي او هغوی دا اورېدلي چې یاره په اروپا کې خو ډېرې پیسې پیدا کېږي، په یو ساعت باندې $10 $12 تنخوا دغه پیسې ورکوي، $10 د 800 افغانۍ شوې، 900 افغانۍ شوې، نو چې زه د ورځې 10 ساعته کار وکړم 1000 افغانۍ زه د ورځې ګټم، نو دا خو ډېره غټه خبره ده. خو دلته غربت دی نو فلهذا پلار او ترونو ماماګانو ورونو باندې فشار راوړي، پټی ورته خرڅ کړي لاړ شي اروپا ته. نو یو دا وجه وي. خو ده سره چې دی خپل صلاحیتونه کم بود ورته ویلی شي، یا ورته هغه زمینه نه مساعدېدل ورته ویلی شو چې زموږ او ستاسې په هیوادونو کې د اقتصادي مشکلات وي، د ځوانانو په دغه اساساتو باندې ځي. نو غرب چې کار کوي هلته هم خلکو باندې کار کوي، خو داسې نه ده چې دلته زموږ او ستاسې په هیوادونو کې ترېنه بېغمه دي. نه، زموږ او ستاسې په هیوادونو کې هم هغوی فکري کار کوي یا فکري کار ته وده ورکوي. نو ستاسې خبرې هغه چې کوم بنیادي محور دی زه خو پرې داسې ډېر ونه رسېدلم، خو غرب ځینې خلکو باندې هدفي کار کوي چې هغه راوغواړي، هغه علمي خلک وي. او دا نور خلک چې کوم عام د غربت د وجې نه کار کوي غرب یې هلته پرېږدي، نو هغوی دې ته ورک فورس وایي. خپل هیواد کې هغوی کافي حده پورې د کارګر نه لري، کارګر نه لري، نو د نور هیوادونو نه چې کارګر ورته راځي دوی ورته خوشحالېږي. نو ځکه دوی یو سیستماتیک ډول باندې دا سیستماتیک هم د دوی هغه لاره ده چې هغه قاچاقي او ریفیوجیز وي که نه په کښتیګانو کې او په تورو سمندرو کې ورشي، نو په دغه لارو باندې بیا دوی دا خلک دغه کوي قبلوي. نو دا د بله ورک فورس لپاره ځي. استاد زما همدغه مطلب و، لکه دلته اوس ما لیدلي انجوګانې که نه هغو سره یو چا کار کړی، دفترونه یي بهر نه چې دا ډېر زیات د دو سروس وړاندې کېږي، نو هغوی چې دا بیا دو ته کیس اچي بیا ټوله کورنۍ بیا یي. زما په دغې اړخ باندې یو خو دغه تا نور د غربت لاړ خو صحیح ده، خو ډېر زیات د هېواد نه وځي د غربت دو ته چې ده دو ته خو ډېرې زیاتې اسانتیاوې هلته برابري، یعنې له حد نه زیات ورته اسانتیاوې دلته ورته زنګ ووهي کابل کې ورته مختلفو هوټلونو کې ګوره بیا یې د دې څخه ښه محترم وروره په سوال باندې ورسېدلم. ګوره اوس که چېرته مثال د خبرې یو هیواد په بل هیواد کې د خپل فکر د خلکو دپاره یا خپلو وفادارو دپاره پیسې مصرف نه کړي، قوت مصرف نه کړي، سبا همدغه هیواد بیا کولی شي چې په نورو هیوادونو کې خلکو ته ټټر وډبوي، ورته ووایي چې وګوره زه ستاسې د مفاد دپاره راغلی یم. لکه مثال د خبرې یو ملک دی او نوم یو مثال یو کارستان نوم دی مثال، او هغه په افغانستان باندې حمله وکړي، د افغانستان نه خپل وفادار وباسي، خپل وفاداره امریکا ته یا مثال د خبرې کارستان ته راوغواړي، بیا سبا دغه ملک په بل ملک باندې که حمله کوي یا بل ملک ته که دلیل جوړوي نو ویلی شي چې ګوره ما خپل کارمندان راوویستل، زه د خپلو خلکو سره وفا کومه. نو ځینې هیوادونه په دې خاطر باندې هم دا کار کوي چې هغوی دا یو قسم ته خپله مجبوري ګڼي چې د خپلو خلکو سره باید زه ودرېږم تر څو زما عکس په دنیا کې خراب نشي، نړۍ کې خراب نشي. ځینې بیا چې دی هغه ترېنه کار اخلي. اوس مثال د خبرې د یوکرین په جنګ کې ځینې افغانان جنګېږي یا په نورو هیوادونو کې کار دپاره استولی کېږي، د هغوی د مختلفو صلاحیتونو نه فایده اخیستلی کېږي. یو څو ورځې مخکې ما یو کمپنۍ کتله چې امریکا په یوکرین کې یو قسم ته ډرون کاروي. روسي اول یو ډرون کارول ایران نه اخیستی او د هغې ډرون قیمت و 50,000 که $6,000 قیمت یو. دغه ډرون به چې دی دا خاصیت درلوده چې د خپل ځای نه به پاسېدل، نو چېرته به چې ټانک و د ټانک د پاسه به دا ډرون بس وروغورځېده، هم به ډرون و هم به مزایلو، بس ختم به شو. نو په $50,000 باندې به چې دا ټول ټانک د لکونو ډالر میلیونونو ډالر ټانک به خراب کړ. د دې په مقابله کې امریکا یو قسم ته ډرون راوویسته چې هغه هم هو به هو همدغه شی کار کوي، بلکې د دې نه ښه کار کوي.
نو هغې پسې چې شاته تحقیق ما وکړ نو هغه د یو افغاني وه. یو افغانۍ یو امریکایي کمپنۍ کې کار کوي او دغسې ډرون جوړ کړی دی چې امریکایي په یوکرین کې په جنګ کې چې په لوړه کچه باندې هغه استخداموي هغه اسلحې. تر شا یې ما وکتل، زه به هغه نوم وګورم په نټ کې، زه به بیا که دغه پوښتنه بیا مانه لږ شخصي کې وکړه، ما ته رایاد کړه، زه به درته هغه نوم هم درولېږم. په دې باندې CBS په نوم باندې یو چینل و، په هغې کې هغه انټرویو هم کړې ده. نو یو افغان و، هغوی ترېنه استفاده کوله. دغسې ډېر افغانان دي، بلکې زموږ یو مشر ملګری دی چې هغه د میلیونونو ډالر کمپنۍ لري، سوه میلیونه ډالر د هغه کمپنۍ قیمت دی. په دې ټیلی کمیونیکیشن کې د هغه کار دی، په ټکنالوژي برخه کې. نو ډېر داسې افغانان دي چې هغه غرب دپاره په کار راځي، په لوړه کچه د هغوی نه استفاده کوي، یا ځینې په مؤسساتو کې کار کړی، یا ځینې په مختلفو جهتونو کې، نو مختلف مفادات لري. محترم ابرار صاحب، تاسو خپل پوښتنه وکړئ استاد. السلام علیکم ورحمت الله. استاد محترم، زما خبره پوښتنه د الحاد نه جدا ده. ځینې کسان دي چې هغوی ځان ته اهل القرآن وایي، یعنی قرآن مني او حدیث نه مني. نو دې کسانو سره بیا څنګه مبارزه وکړو؟ ملحدین خو معلوم دي، دا کسان بیا څنګه دي؟ استاد تاسو د ابرار صاحب پوښتنه واخیستله؟ محترم وروره، زما اواز درځي؟ تاسو اواز اوس راځي. استاد محترم ورځي. د دغه خلکو دغه ډېر زیات کمزوری دی. څوک چې ځان ته قرآنیون وایي یا یوازې په قرآن کریم باندې یقین لري، دا ډېر کمزوری دلیل دی، انتهایي. د دوی نه د ملحدینو هغه دلیل هم یو څه نسبتا قوي دی، خو دا خلک ډېر کمزوری دلیل. دې نه لنډه پوښتنه وکړه چې د قرآن کریم الله پاک ولې د کعبې د پاسه نه کېښوده، د کعبې د پاسه ولې نه نازلو؟ څه ضرورت و چې دی په یو شخص باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په 22 کاله یا 23 کاله موده کې نازلو؟ څه وجه وه؟ نو هغې به تا ته 2 جوابات وایي. یا خو به درته دا وایي چې مثال له خبرې یو شخص باندې په دې خاطر نازلو چې هغې تشریح وکړي. نو که دا خبره درته وکړو ورته وروره همدا تشریح احادیث دي، او د حدیثونه که د تشریح نه انکار کې نو ستا خوښه ده. نو دا خو یو غیر منطقي خبره شوه چې کتاب نه انکار نه کوم او تشریح نه انکار کومه. نو لنډه پوښتنه دی، یو قرآن کریم چې مني او رسول صلی احادیث نه مني، د هغه نه د قرآنیونو نه دا پوښتنه وکړئ. او یا به درته مثال له خبرې دا وایي چې یاره په دې کې به بس کوم بل څه حکمت وي، خو هغه حکمت ورته وایي چې ته یې ماته واضحه کړه. ځکه ډېر داسې احکام دي چې هغه قرآن کریم د هغې په باره کې حکم کړی دی، خو تفصیل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې بیان شوی دی. نو دا ناممکنه ده چې دا دواړه خپلو کې سره بیل شي. که یو څوک دا بیلی نو هغه اصلا د قرآن کریم انکار کوي. دا یو څوک د حدیثو انکار کوي، هغه په ډېرو جهتونو کې په ډېرو مسایلو کې د قرآن نه انکار کوي. ځکه قرآن د یو څیز په باره کې، اوس مثال د لمونځونو په باره کې چې لمونځ به څنګه کوې، د دې په باره کې قرآن کریم وضاحت یا تفسیر چې دی هغه د رسول صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې بیان شوی. نو که رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث څوک ونه مني او یوازې قرآن مني، یوازې قرآن نه، بیا څنګه ته د لمونځ خاکه یا د لمونځ طریقه هغه ته راوړاندې کولی شي؟ یوازې دا لمونځ نه دی، زکات دی، روژه ده، زرګونو مسایل دي داسې. نو د قرآن کریم منل او د احادیثو نه منل چې دا یو ډېر زیات کمزوری موقف دی. بیا په دې باره کې چې دا ځینې کتابونه علماو لیکلي دي چې هغه کتابونه هم لوستلی شي، د احادیثو نه انکار کوونکي په مختلفو مراتبو باندې دي. ځینې د ټولو حدیثو نه انکار کوي، ځینې د هغه حدیثو نه انکار کوي چې هغه عقل سره برابري، عقل سره نه برابر. ځینې هغه حدیثو نه انکار کوي لکه د دوی په اصطلاح باندې چې قرآن کریم سره والعیاذ بالله په ټکر کې. نو دې کې بیا مختلف مراتب دي، د هرې مرتبې ولو سره د هغې جدا جدا بیا بحثونه کېدلی شي. محترم دوست محمد صاحب، تاسو خپل سوال وکړئ، مایک مو خلاص کړئ. دوست محمد سید عبدالله صابر صاحب، تاسو خپل پوښتنه وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. محترم، ما یوه پوښتنه د استاد یو ورور مخته یوه پوښتنه وکړله چې تاسو کوم کتابونه د یو وروسته لیکلي الحاد وروستي پړاو څخه وروسته نو تاسو خپل کتابونه وښوول، نو زما په نظر باندې که دغه یو موضوع تاسو خپله سره یاداشت کړئ یا پر دغه یو موضوع باندې کتاب ولیکئ، دا اوس ملحدینو چې کوم کتابونه لیکلي دي، یو ښه مثال یې د
صوفي نړۍ په نامه باندې په فلسفي ډول باندې الحاد تشریح کړی ده. نو دغه کتابونه دغه ته ورته کتابو سیرت په دغه کتابو د رد په مقابل کې چې نور داسې کتابونه ولیکل سي یا یو په ګډه باندې یو کار وکول سي، نو زما په نظر ښه وي. او پر دغه کتابو باندې تاسو به شاید انشاءالله کتلي داسې مشهورو لیکوالانو هم نظرونه پر کړي دي، چې مثال که سپوږمۍ تکلمه په لس کتابو یې اجازه وه یو همدا کې وړی. نو کمپاین په ډېره سطح ورته سوی ده، او زه چې ګورم ډېر ځوانان یې ګورم د فلسفې په شکل یې ګوري. دغه ته نور ورته ډېر کتابونه دي، ملحدي کتابونه دي چې اوس هم په کتابخانو کې شتون لري. نو د دغو د رد دپاره که یو کتاب ولیکل سي یا دغه چپټر ولیکل سي، انشاءالله دا ځوانان به ځین خبر سي د موضوع. مننه. یو جواد یاسر صاحب زما ډېر پخوانی دوست دی، هغه هم راغلی دی. جواد یاسر صاحب ستاسې مایک خلاص دی، زه به دې ملګري ته جواب ورکړم، بیا به انشاءالله چې تاسې سره مجلس وکړم. اول نمبر باندې خبره که چېرته ته محترم ورور داسې یو فلم جوړ کړې چې په هغه فلم کې په یو څیز باندې یو کار باندې بحث شوی، او په دې بحث کې یو جهت قوي معرفي کړي او بل جهت کمزوری معرفي کړي. لکه مثال له خبرې فوټبال کول ښه لوبه ده که بده لوبه ده، یو موضوع وټاکي. بیا په دې فوټبال کې چې دا کم خلک وایي چې غلطه لوبه ده ښه لوبه نه ده، ته داسې لیکوالي وکړي د دې فلم دپاره چې هغه پکې د دې فوټبال د بدوالي دپاره کم دلایل وایي هغه په قوت باندې وړاندې کړي، او کم خلک چې په ښه والي باندې دلایل وایي هغه په کمزوروالي هغه په کمزوري انداز باندې هغه دلایل بیان کړي، د هغوی صحیح دلایل راوانخلي، کمزوري مات ګوډ دلایل راواخلي. دا فلم جوړ شو، تا یوې ټولنې ته وړاندې کړ. نو په دې ټولنې کې به دا فلم څه شی کوي، د خلکو ذهنیت به د فوټبال کولو په خلاف باندې جوړیږي، ځکه چې په دې کې تا یو خود ساخته مناظره کړې ده، خود ساخته مکالمې دي کړي دي، خود ساخته کرکټرونه دي جوړ کړي دي. بیا دې پکې خود ساخته یو کرکټر قوي معرفي کړی او بل کرکټر دې پکې څه شی معرفي کړی دی، بل کرکټر دې کمزوری معرفي کړی دی. نو چې دا کم دې کمزوری معرفي کړی، دغه کمزوری کرکټر چې تا معرفي کړی دی دا به د خلکو په ذهنونو کې کمزوری ثبت کیږي. کم کرکټر چې د قوي معرفي کړی دی هغه به د خلکو په ذهنونو کې قوي ثبت کیږي. تر دې ځایه پورې پوه شوې؟ په همدې ترتیب باندې په صوفي نړۍ کې څه شی دی ډیوډ جانز دی، نصیر احمد احمدي چې کوم کتاب لیکلی دی هغه خو خیر ډېر غټ زیاتی کړی دی. هغه غټ زیاتی دا کړی دی چې یو ډېر افسانوي کردار چې هغه بالکل حقیقت نه لري هغې را ننویستی دی په تاریخ کې، او حقیقت په نامه باندې په یو شخص په یو تاریخ کې تیر کړی دی. بیا یو طرف یې ډېر قوي کړی دی، بل طرف یې ډېر کمزوری کړی دی. نور معلومات نشته دی ډیوډ جانز څوک دی څوک نه دی، تاریخ لري نه لري، ریفرنس لري نه لري، د ځان نه یو خود ساخته مناظره جوړه کړې ده، یو طرف یې قوي کړی بل طرف ته یې کمزوری کړی. صوفي نړۍ هم داسې کار کړی ده. صوفي نړۍ کې هم چې کوم د دین منونکي خلک دي، دا چا چې کوم کتاب لیکلی ده د صوفي نړۍ دا سیکولر فکر لرونکي ده. اوس دې داسې کار کړی ده چې یو طرف ته ایمان لرونکی او بل طرف ته په ایمان لرونکو باندې اعتقادات کوونکي دي، اعتراضات کوونکي دي. د اعتراضات کوونکي پکې ډېر قوي معرفي کړي دي، د هغوی جملې، د هغوی استدلال، د هغوی خبرې، کرکټر ډېر قوي راغلی. اوس دا یو داستان لیکلی شوی دی، د فرعون طبیب دی نه دی، طبیب کوم ځای کې و طبیب په باره کې معلومات نشته دی، خو دا یو کرکټر په تاریخي لحاظ سره لیکلی شوی، ټول دروغ دی، یعنې الف نه تر یا پورې یو خاکه جوړه شوې ده. نو دغه کتابونه چې لیکل کېږي عموما د همدې مقصدونو دپاره لیکل کېږي، د همدې هدفونو دپاره لیکل کېږي. یا مثال له خبرې د نصیر احمد احمدي صاحب کتاب، اوس په دې باندې که زه مفصله تبصره کوم خو ډېر وخت اخلي. اوس هغه چې مثال له خبرې کم پیر معرفي کړی دی او کم دغه معرفي کړی دی، او هغه راشي او خلک دوکه کوي او هغه انګرېز او فلان کوي او ډنګرې، او ته خو یو انګرېز راوله افغانستان ته، یو 1500 کاله د پښتنو په سیمه کې دغه که او 1500 کاله بعد هم چې دی پښتانه ونه پېژني، نو بیا چې هر څه وایه پېژني پښتانه. هغه د امان الله خان په وخت کې که افغانان هر څونه تعلیمونه کم وي دغه، خو دونه خو هم جاهله نه و چې بس هغوی به په دومره سطحه باندې کار کوي دغه به کوي، خو دوی یو کرکټر جوړ کړی دی. دا کرکټر زما په خیال باندې په تاریخ کې خیانت کولی یا تاریخ سره خیانت کولی ده، ځکه ته یو ځای کې یو تاریخ کې ته انحراف کوي په یو طریقه باندې، نو انحراف په تاریخ کې کول دا نقص کوي، دا نقصان دی.
نو چونکې سیکولر فکر والا خلک چې د انحراف ته عادي ګوري، اسلامي فکر والا خلک انحراف نشي کولای. هغه څنګه په تاریخ کې انحراف وکړي؟ هغه چې څه حقیقت هغه به وایي. صحیح ده. ځکه انحراف کول، دروغ ویل په اسلام کې خپل یو ګناه ده، بیا په یو کتاب کې دروغ لیکل د خپل یو ګناه ده. نو په دې خاطر باندې دغسې کرکټرونه جوړېږي د فکر جوړونې دپاره چې یو خاص قسم فکر ته رشد ورکړلی شي، یا یو خاص فکر والو په طبیعت باندې جوړ کتاب ولیکلی شي تر څو کتاب زیات واخیستلی شي، زیات خپور کړلی شي. نو دا کتابونه عموما د دغه دوه هدفونو دپاره لیکلی کېږي. محترم خورکۍ، تاسو مایک خلاص دی، تاسو که کومه پوښتنه لرئ استاد نه یې وکړئ. کینګز پراید، که ستاسو مایک خلاص وي السلام علیکم. خبرې. السلام علیکم، आवाज می درځي تاسو ته؟ وعلیکم السلام، ستاسو آواز راځي. ایما پوښتنه استاد د فکري انسټیټیوشنز په باره کې ده. خدای دې وکړي چې زه پوښتنه سم وکړی سم او څوک غلط مطلب وانه خلي، خو دا همدې دوه پوښتنو ته یې جواب ورکړ، نو دا پوښتنه ماته ذهن ته راغله. لکه د یو ورور د پوښتنې په جواب کې د فکري انسټیټیوشنز د اهمیت او دغه مطلب تاریخچه او داسې په افغانستان کې څومره سته یا څومره نسته، وجه یې شي ده، دا خبرې وکړې استاد. او بل د غرب مثالونه یې راکړل. نو په غرب کې خو استاد تاسو ته بهتره معلومات سته چې په فکري ادارو کې ښځې هم سته او سړي هم وي، او د اسلام دغه غټ غټ سکالرز چې څومره تیر سوي دي، یو نه یو د نه یو سکالر په بیک ګراوند کې یا دغه تربیه کې یا دغه د څنګه چې دی د سکالر سوی د اسلام ډېر غټ د مور ډېر غټ رول یې پکې. د نن سبا په ټولنه کې د خصوصا د نن دغه حالاتو کې چې کله مثلا مکتبونه بند سوي که نه، انسټیټیوشنز بند سوي دي په فیمیلز باندې که نه. ما پوښتنه دې سره تعلق نه لري چې ولې سوي دي، او باید ونسي، خو ماته د دعوتګر د دعوت د یوې شاګردې په حیث ماته دا پوښتنه راغله چې کله چې موږ خپل ټارګټ سوي خلکو ته د فکري انسټیټیوشنز په باره کې معلومات ورکو، یا ورته وایو چې سیکولریزم څه شی ده او دغو مثلا څه رقم فکري حملې په موږ باندې کوي، یا مثلا دا بلې پوښتنه کې چې د ماشوم روزنې باره کې استاد وضاحت ورکړه بل ورور ته. نو د نن سبا د حالاتو کې که دعوتګري که مفکري هغه نه دا سوال حتما کیږي چې تاسې د فاینل د انسټیټیوشن خبره کوئ یا د ماشوم د روزنې خبره کوئ، نو په هغه کې خو د مور ډېر غټ رول وي که نه، او دا خبره بې ځایه هم نه ده. نو که تاسې شاوخوا لیدلي د پبلیک چې ده نن سبا په هره موضوع کې دا خبره اچوي، که اسلامي خبر ورته کوي، که سیاسي خبره کوي، که تعلیمي، که د وظیفو خبره کوي، په هر موضوع کې دا خبره حتما راځي په ډسکشن کې چې مثلا حکومت انسټیټیوشنز بند کړي دي په ښځو باندې او دا ښه نه دي او باید حق ورکړل سي وغیره وغیره. دعوتګر او مفکر دا پوښتنه د دوی څنګه هندل کی، که دوی چیرته ورته وایي دا تاسې مدعو سې کومې یا تاسې دا آډینس سې کومې، که تاسو ته وایي تاسې د فکري انسټیټیوشن خبره کې په باره کې خبرې کوئ، نو ښځو ته ولې پارټ نه ورکوئ؟ دا یو چیلنج ده که نه د مفکر په حیث په دغو حالاتو کې. څنګه یو پوښتنه مې دا ده چې دا پوښتنه څنګه جواب کړل سي، دا څنګه چیلنج کړل شي، دا که څوک انتقاد موږ په دا کانسپټ باندې وکړي. او بل داسې د فکري انسټیټیوشنز په دې معامله کې څه رول ده که نه، لکه دا ډېر ریالیسټیک خبره ده، اصلا امکان نه لري ستاسې نه څوک دا پوښتنونه کې، خصوصا د نن سبا حالاتو کې په افغانستان کې چې کله تاسو دا خبره کوئ. یو دا پوښتنه دی ما چې فکري انسټیټیوشن څه رول لري په دې کې چې فیمیلز ته پارټ ورکړل سي، ځکه چې مفکر صرف سړی نه وي،
بعضې وختونو کې ښځې ډېرې ښې مفکرې که هر دلیل یې د مکتبونو د بندېدو یا هر څه سي هغه بېله خبر ده بېل ډسکشن مثلا فکري ادارې باید څه وکړي په دې رول کې او بل دا د آډینس دا انتقاد یا پوښتنه څنګه باید هینډل سي. مننه. الله دې خیر درکړي. ښه داسې ده که نه چې نن نه تقریبا 80 کاله 15 کاله مخکې په امریکا کې یوه ښځه پیدا شوه، یو ماشومه پیدا شوله، بیا هغه غټه شوه ستره شوه، اسلام یې قبول کړ او نوم یې کېښود مریم جمیله. مریم جمیله یې نوم کېښود او بیا په 2012 کال کې یعنې نن نه 12 کاله مخکې په پاکستان کې وفات شوه. عمر یې 72 کاله شاوخوا. یو کتاب لیکلی دی اسلام اینڈ ماډرنزم، یا مثال د خبرې اسلام، یو بل کتاب یې لیکلی اینڈ اورینټلیزم، اسلام او استشراق، اسلام او ماډرنزم. داسې مختلف کتابونه یې ولیکل په لسګونو نه خو 8 دانې کتاب یې ولیکل، خو په دې کې دا 2 کتابونه دا ډېر زیات تام دي. د دې کتابونه په مختلفو جامعاتو کې په فکري مجال کې وړاندې کیږي او داسې سطحه باندې کتابونه لیکلي دي لکه د ابوالحسن علي ندوي او یا داسې ډېر ستر لیکوالان چې هغه فکري مجال کې ډېر مخکې دي. نو دا یو فکري مبارزه وه په دې تېرو نږدې وختونو کې، په تېره لسیزه کې تېره شوې ده. ما یې درته نوم واخیسته. فکري مجال کې که هر څوک وي، که هغه ښځې او که نارینه یي، هغه فکري مجال دې ته نه ګوري، جنس ته نه ګوري. فکري مجال فکر ده، لکه څنګه چې طب جنس ته نه ګوري چې دا نارینه ده او که دا ښځه ده، بلکې طب علم ده، پوهه ده. که دا ښځه ترلاسه کوي او که نارینه ترلاسه کوي، دا دواړه فایده کوي. دقسې په فکري مجال کې که نارینه کار کوي او که ښځینه کار کوي، ما د مریم جمیله چې دا کومه لیکواله او مبارزه ده، د دې د کتابونه ما لوستي دي، فایده مې ترېنه ترلاسه کړې ده. نو زه دا نه وایم چې مثال له خبرې هغه ولې ښځه ده ولې داسې کتابونه لیکلي، نه، بلکې د هغې د علم نه ما فایده، ما د هغې د کتابونو ریفرنسز حوالې مې په خپل کتاب کې ورکړي دي، ځکه چې ډېره ستره لیکواله ده، ډېره غټه ښه فکر لرونکې ښځه وه چې یعنې په غرب باندې ډېره پوهېدله، غرب شناسي ډېره زیاته کولی شوه. نو په فکري مجال کې که ښځه وي او که نر وي، بلکې اوس هم په اروپا کې په لندن کې ځینې ملګري دوستان شته دی چې د هغوی خپل انسټیټیوټس دي، هغوی کې ښځې هم شته دی، نارینه هم شته دی، ځینې ښځینه لیکوالانې دي چې د هغې مقالې کله نه کله یقین وکړه چې زه ولولم، یعنې عقل مې ورته کار پرېږدي که نه، چې یعنې څنګه یو ډېره مهمه خبره، یو ډېر مهم بحث چې هغه د نارینهو نه پاتې دی او هغه یوې ښځې هغه لیکلی دی. ما یو څه وخت مخکې یو د دکتورا یوه مقاله لوستله، یا مې یو کتاب لوسته څه وخت مخکې، ما سره به اوس هم پروت وي، ځان سره مې دلته هم راوړی په سفر کې را سره و. هغه په نیو کلونیالیزم باندې، په نوي استعماري، سعد یاروف په نوم باندې یوه ښځه و، هغې لیکلی و. ما د استعمار په موضوع باندې دومره جامع کتاب نه و لیدلی چې 200 صفحې و ټول، او دونه یو عجیب کتاب یې لیکلی، دونه یو عجیب کتاب چې عقل یا ذهن مې ورته کار پرېښود چې دا څومره ښکلی کتاب لیکلی شي. نو زما چې کومه ذاتي رایه ده هغه دا ده که په فکري مجال کې ښځې کار کولی شي او ښې لیکنې کولی شي، نشریات کولی شي، نو دا تر بهترینه خبره ده، باید د دې دپاره کار وشي. خو چونکې زموږ او ستاسې په ټولنو کې د علم کیفیت دونه کم دی چې هغه ښځې د خپلو فردي ذاتي حقوقو نه هم نه دي خبرې، د میراث د حق نه هم نه دي خبرې، خپل میراثونه په څو جریبه، په سونو جریبه میراثونه چې دی هغه خیر د ورونه د پاتې، په دې خبره باندې تیری، د میړه د حقوقو نه نه خبر، د خاوند د بچو د اولادونو د حقوقو نه نه خبر، د خپل ځان د حقوقو نه نه خبر، د خپل ځان د دینداري خیال نشي ساتلی. دا وجه چې د علم کمبود ده، نو چې څوک خپل ځان کې علم ونه لري د خپل ځان په باره کې، نو هغه بیا په نور نړۍ باندې، په نړیوال سیاست باندې، فکر باندې، فکري مبارزې باندې کول، ورته خبرې کول ډېر مشکلی. نو زه د دې خبرې قایله یم چې په حجاب، په شرعي قوانینو، شرعي حدودو کې دننه اوس ما د مریم جمیله عکس چې کله مسلمانه شوې ده، زما په فکر باندې نشته دی او نه ما لیدلی کتابونه نه، زه مستفید شوی یم، دعا مې ورته کړې ده، الله تعالی نه مې ورته دعا وغوښته دی چې الله د دې لیکوالې اخرت نور هم ښه کړي، ځکه چې څونه ستره فایده یې ماته راکړې. یا د سعد یاروف بالکل عکس ما نه دی لیدلی، خو د لیکوالۍ نه، د قلم نه چې دی لکونو خلک استفاده کوي،
یا داسې نور داسې لیکوالان دي. په تېر کال کې ما څو کتابونه داسې مقالې مې ولوستلې دي دکتوره. نو زه وایم چې په دغه مجال کې د ښځو تعلیم، د ښځو زده کړې چې په یو حیادار، په اسلامي، په دیني، شرعي لباس او حدودو کې وشي، اجازت ورکړلی شي، خلاص شي او په دې مجال کې پوهاوی ورکړلی شي خلکو ته، نو دا به یو بهترینه خبره، یو بهترین عمل دی. زه د دې مخالفت نه کوم، بلکې زه یې تایید کوم. که زما د وسط څه رسېږي او ما ته که وایي چېرې مثال له خبرې ته پکې یو څه وکړه، یو څه خدمت وکړه، زمونږ به څه خدمت وي، خو هغه دغه به وي چې مثال په دریاب کې به د یو څاڅکي خدمت وي. خو که وایي نو زه خدمت ته هم تیار یم چې څومره زما په توان کې. خو دغه څیز ته دا ډېر زیات ضرور دی د خویندو زده کړې، خو په شرعي حدودو کې، په شرعي حجاب کې او لازمي چې کوم اسلامي شرایط دي په هغې کې. استاد محترم ډیره زیاته مننه له جواب نه. مو ما دا یو سوال پاتې سو. دا خبرې تاسې بیخي صحیح دي او زه منم چې تاسې او د نورو استادانو ور څومره دې ګروپ کې چې موږ سره کسان شامل دي حتما به انشاءالله د هغوی هم د همدا فکر وي. خو زما پوښتنه دا وه چې دا نن سبا خلکو ته تاسو څنګه دا پوښتنه لا دا انتقاد په خلکو باندې کوي، دا خبره زه منم. زموږ انسټیټیوشنز کې اسلامي نظام مثلا تیر حکومت کې چې کوم هغه اصلا نه و. موږ به چې وو، موږ به مثلا چې کله په حجاب کې تللو نو تاسو باور وکړئ باوجود دې چې ټاپرز وو موږ ته بچا داسې په ډېر داسې حقیر نظر کتل. فکر به یې کوو چې موږ یا نه پوهېږو یا څنګه. خو وروسته چې انسان لکه مخته ځي هغه څوک رزلټ وغیره به چې اناونس سو، یو بیل فکر به و د خلکو. نو انسټیټیوشنز کې موږ ډېر خراب نظام و، دا زه منم. او دا هم منم چې ښځو ته که خدمت کېږي نو لکه مثلا که تاسو د پاکستان مثال واخلئ، که هر نور هم ډېر ملکونه شته چې د ښځو انسټیټیوشنز هلته ډېر زیات دي، یعنې هلته صرف نارینه نه وي. نو هغه که حجاب وي او که نور کوم اخلاقي او اسلامي پوینټس هلته ډېر ښه پکې امپلیمنټ کېدی سي په دې طریقه که جوړ سي، دا به رښتیا هم ډېر ښه او دا هم منم چې دا به ډېر زیات وخت ونیسي ځکه چې اسانه کار نه ده. خو دا پبلک ته د دعوتګر یا مفکر څنګه دا جواب ورکړي، لکه څنګه ستاسې جواب راکړل چې مثلا څنګه ستاسې حمایت ورنه کوئ او دې اهمیت خبره هم چې وکړله. آیا که موږ نه څوک دا پوښتنه وکړي موږ هم همدې طریقه باندې جواب ورکوو او که کوم بل څه لارښوونه هم کوئ چې راته وکړي؟ مننه. ګوره یو خو زمونږ په ټولنه کې یا په رواج کې ځینې خبرې مشهوره شوي دي یا ځینې نظریات او فکرونه دي چې دا جمودي شکل کې را روان دي، مسلسل سپړل شوي نه دي، تفسیر شوي نه دي دا خبرې چې وسپړلی شي واقعا دا کنسپټ، دا نظریه، دا مفکوره دا صحیح ده او که نه ده صحیح. په ټولنو کې کیږي، په مختلفو ټولنو کې، په غربي ټولنو کې، په اسلامي ټولنو کې، په شرقي، دا عادي خبره ده، دا کیږي. خو په ټولنو کې غلطې خبرې یا هغه خبرې چې هغه د ټولنې دپاره ناسور وي، نقصان کوي، آیا هغه سپړل پکار دي او که نه؟ هغه همدغسې جمودي شکل کې د پدري او نیکونو نه را روان او بیرته همداسې یو خو زموږ استاد، نو په همدې ترتیب باندې زموږ استاد په ټولنه کې د ښځو حقوق، د ښځو سیستم، د ښځو چې دا کم حیثیت دی دا د پلرونو د نیکونو راهیسې په اکثره ټولنو کې، زموږ استاد په ټولنو کې اکثره کورونو کې، اکثره خاندانونو کې کمتر را روان دی. لکه دا ماښام په دې خبر باندې یو چا سره بحث کو، بل یو زموږ یو استاد دی هغه سره ما یو څه خبر وکړه چې د کورنۍ طرف نه دا خدمت ما راچلو شوی، زموږ کور کې لږ څه کار و چې بل دا کار وکړه، دا مصیبت را باندې راچولی دی، زه کارونه لرم او وخت مې دغه دی او بیا همدا. نو هغه ما ته ډېر ښه نصیحت وکړه، ما ته ویل چې ګور رسول الله صلی الله علیه وسلم به عایشه رضی الله عنها نه پوښتنه وشوله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په تاسې سره څنګه تعامل؟ نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم به په خپل کور کې جاروم کوله، خمیره اوړه غږول چې اوس وخت کې موږ تاسې کوو دغه کارونه به هم کول. همدغه راز رسول الله صلی الله علیه وسلم په آخري وختونو کې چې کوم نصیحت دی هغه دی په تاسو کې تر ټولو بهتره خیرکم، د خیر دا ټکی استعمال کړی دی چې په تاسې کې بهتر هغه ده چې څوک د خپل اهل دپاره، د خپلې
کورودانې دپاره اهل لکه کورودان او مېرمن او خپل کور کې چې کوم خلک د هغې دپاره بهتر وي نو په تاسې کې بهتره دا ده. اوس د اسلام کنسپټ یو طرف ته او دلته اوس موږ اوس تاسې په ټولنه کې یو سړی خو د نن جارو وکړي یو سړی خو د نن دا کار وکړي چې ځان ورته شپږ کاله بیا بې حیثیته ښکاري او که نه یا مثال د خبرې په کور کې هر سړی مثال یو قسم ته صدام حسین ده خو بیرون که د خپلو ملګرو په مخ کې بېعزتي خوري که هر څنګه زر قسمه کارونه برداشت کوي خو په کور کې نشي برداشت کولی یوه خبره نشي زغملی یو صبر نشي کولی نو دغه د ښځو په باره کې زموږ اوس تاسې په ټولنه کې دا ذهنیت یا د مفکوره د پخوا راهیسې را روانه ده د دې دپاره بهترینه حل لاره دا ده چې په مکتبونو کې په پوهنتونونو کې په مدرسو کې په مساجدو کې دغه د پخوا راهیسې چې دا جمودي تصور را روان دی دا وسپړلی شي چې آیا واقعا همدا هوښیار تصور دی آیا همدا دیني تصور دی او که نه دا کم تعامل چې موږ د خپلو کورودانو سره کوو د خپلو ښځو سره کوو خپلو میندو سره کوو څه وخت مخکې خبر شم پلانکي وایي خپله مور وهلې ده مالدا سړی چې جومات ته راشي د جومات یې وشړی د کلي نه وشړی نو ولې داسې یو حده پر انسان رسیږي چې هغه د خپل 70 کلنه 15 کلنه سپین سرې مور وهي یا په خپلې کورودانې باندې لاس او خپې ماتوي یا داسې یو عجیب عملونه کوي نو دغه تصور چې دی دغه تصورات په جمودي شکل کې را روان نسل ته منتقل کول نه دي په کار ما ته خپله شخصا چې زه اوس لګیا یم تاسو ته یو 2-3 کسانو مخې ته خبرې کومه تر نن تاریخه پورې خپله والده دا نصیحتونه کوي چې اسامه ما به تا ته خپلې پینې در بخلي چې ته د خپل اهل سره د خپلې کورودانې سره اخلاق ونه کړې سم تعامل ونه کړې هغه هم ستا په سیر باندې یو انسان دی هغه هم چې د مجبوریتونه به هم لري هغه به هم ذهن لري طبیعت به لري مزاج تر نن تاریخه پورې دا زه څو ورځې مخکې د خپلې والدې سره ومه ما ته همدا نصیحت کړی دی همدا نصیحت راته کو نو د دې نصیحت فایده څه شی د دې فایده دی چې په ټولنه کې تصورات چې کوم د پخوا نه را روان وي هغه تصورات ورسره ماتیږي جاهلانه رواجونه جمودي فکرونه ورسره ماتیږي نو دغه په دې طریقو باندې په عامه پوهاوي باندې چې په عامو طریقو باندې خلک پوه شي نو په دې طریقه باندې موږ کولی شو چې ډېره اصلاح راولو او بیا ورو چې کله د ښځې حیثیت ته وده ورکړلی شي د ښځې ته اصلي دیني د اسلام حیثیت ورکړلی شي نو په هغې کې بیا تعلیم هم شامل دی په هغې کې میراث هم شامل دی په هغې کې بیا د هغې چې څه حقوق دي د واده او د نکاح او دغه حقوق هغه ټول په دې کې بیا شامل وي محترم دوست محمد صاحب ډیره وخت منتظر دی تاسو خپله پوښتنه وکړئ استاد نه دوست محمد صاحب وعلیکم السلام ورحمت الله ما आवाज ګرځي راځي دیو چې استاد محترم چې روغ او جوړ به یاست د ژوند چارې مو په خیر تېرېږي مننه کوم الله دې خیر درکړي مهرباني وکړئ بخشش دی بس نه چې فکر کوم تاسو غږ و چې دوست محمد روغ دې خپله پوښتنه مطرح کړي خو زه وصل شوم استاد جانه ډېر زیات خوشحاله یم چې ستاسو غږ اورم او تاسو سره خبرې کوم الله تعالی دې وکړي چې یو وخت په ژوند سره له نږدې سره وګورو انشاءالله الله دې وکړي استاد جانه ما خو د موضوع اړوند پوښتنه ممکن نه وي یو څو ورځې وړاندې هم داسې ازاد بحث و نو په هغه بحث کې ځینې دعوتګرانو داسې وویل د دعوت کارونه چې ډیر په مخ نه ځي نو یو خنډ یې لامل یې دا ده چې په مالي لحاظ باندې نه سپورټېږي نو دا چې موږ زیاتره دعوتګران یا ځوانان داسې دي چې ډیر اخلاص لري سکلز او وړتیاوې هم زیاتې دي نو ما ویل که چیرې تاسو داسې یو دغه جوړ کړئ یو درس په راتلونکي ورکړئ چې دغه له سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو څخه چې په کومو طریقو پیسې راوړل کېږي د دغه د حراموالي او حلالوالي په تړاو باندې یو درس وړاندې کړئ او له کومو برخو څخه موږ کولی شو چې مقصد فقط دغه حلالوالي او حراموالي په اړوند باندې وي نور خو نو ممکن دعوتګران به ډیر پوهیږي چې مقصد له کومه طریقه بیا دغه پیسې لاسته راوړو ځکه داسې ده چې زیاتره دعوتګران
ښه وړتیاوې استعداد لري. استعداد خو یا هغه څه چې موږ لرو باید خرڅ نه سي. څومره چې کوشش وسوي موږ باید یو انسان پرې هغسې ورسوو. خو بیا هم که چیرې کومه شرعي موانع نه وي، که موږ چیرته کولی شو چې له دغه طریقه مالي سپورټ خپلو او بیا په نورو برخو کې د دعوت ولګوو، دا به ډېره ښه خبره وي. که په دغه ترتیب یو بحث تاسو آماده کړئ او محترم وروره ستاسې خبره صحیح ده، خو چونکې دغه پوښتنه چې ده دا زیاته د فقه معاملات یا د فقه اړوند پوښتنې دي، او زه خپله چې ده یو څو ټکي چې راته یاد دي هغه په فکري بخش کې دي. فکري بخش کې یو څه ناڅه یو څو ټکي مې ویلي دي. په فقهي بخش کې زه علم پوهه نه لرم، که چېرته لرم هم نو په هغې باندې زه ډاډه نه شم ورتللی، ځکه چې دا د علماو حق دی، باید علما کرامو نه تاسو دا پوښتنه وکړئ، هغوی تاسې ته په پوره کامل دغه باندې جواب. البته یو څو د درې خبرې اضافه کولی شم، هغه دا دی چې په عموما په ډیجیټل نړۍ کې دوه درې شیان دي، لکه مثال فحاشي چې هغې کې منکرات نه وي، د هغې نه ځان ساتل، د دې ترڅنګ سودي سیستم نه ځان ساتل چې سود سیستم نه وي پکې، د دې ترڅنګ داسې یو کار چې هغې باندې نورو انسانانو ته نقصان وي، دا نه کول پکار. لکه مثال ځینې څیزونه داسې چې هغه ډېر په اسانۍ باندې سړی زده کولی شي. ویب سایټ جوړونه ده، ویب سایټ نن سبا وختونو کې په جوړیږي، په مختلفو ورډ پریس باندې جوړیږي، په نور دغه کې جوړیږي. ضروري نه ده چې خامخا دې ورته ته سی پلس پلس او جاوا او پایتان او هغه ژبې زده کړې، کوډینګز ورته وکړي او یو ښه پروګرامر شي. نه، په اسانه باندې دا سکیل ته یادولی شي او نورو خلکو ته ویب سایټ جوړولی شي، ځکه ټول ټیمونه ورډ پریس والا په خپله ورکړي دي. یا مثال د خبرې ډیزاینینګ د ایډیټینګ دی، یو چا دپاره یو برانډ دی، د یو چا عکسونه ورته وباسي، هغه ورته ښه ایډیټ کړي، هغه په ارزانه قیمت باندې هغه ته چې دی مارکیټینګ ورته کوي په یو طریقه باندې. نو دغه ټول شیان چې دا جواز لري. البته داسې څیزونه لکه اوس د ټریډینګ کې ځینې شبهات دي، فارکس ټریډینګ او بیټ کوین او شپ اینو دا، او په دې کې بیا په سلګونو قسمه کوینونه دي، یو یو اس ټي ډي ده، دا یو اس ټي ډي خرڅول او اخیستل، او لکه د باینانس اړوند چې کوم دغه دي که نه. نو دې کې بیا چې دی تاسې کوشش وکړئ چې د ښه فقیه نه یا یو ښه عالم نه پوښتنه وکړئ چې د دې شرعي حیثیت څه شی دی. خو زه د دې قایله یم چې یو عالم ته د چندې غوښتلو نه په خپل موچیتوب کولو باندې چې کومې پیسې وګټلی شي او په هغې باندې دیني کار کوي، دا زر ځلي غوره ده. بیا وایم، یو عالم دپاره یا د یو دعوتګر دپاره د چندې غوښتلو نه زر ځلي دا غوره ده چې هغه د خپل موچیتوب وکړي او په دې باندې چې کومه عموله ترلاسه شوي، کومې پیسې ترلاسه کړي، کومه ګټه منافع کړي، په هغې باندې دیني کار وکړي. دا ټول اسلامي امت که چېرته تاسې وګورئ اهل علم، نو د هغوی ټول په ژوند کې د تاسې د اکثر علماو په ژوند کې دا خبر تاسې لیدلی شئ. نو دعوتګرانو دپاره خو په کار دا ده چې هغه یو څه وکړي، یو څه کسب وکړي، یو څه کار وکړي، ځکه چې دا اسلامي دعوت دا دونه بې احترامه نه و او نه دا دونه دغه و چې دا په اسلامي تاریخ کې په عثماني سلطنت کې تر کمال اتاترکه پورې، مصطفی کمال اتاترکه پورې د علماو خپل اوقاف او شیخ الاسلام او هغوی به چې دی ډېرې سترې پروژې، ستر مساجد او کارونه، تنخواګانې به یې باقاعده ویشلې. او اوس چې دی اوس الله دې رحم وکړي، نو حالت ډېر سخت طرف ته روان دی. المهم زما د خبرې جواب به مو اخیستی وي انشاءالله. بلکل استاد محترم، ستاسو د خبرې جواب مو واخیست. واقعیت همدغه وجه ده که نه، زما خبرې زیاتې نه شي، فقط یو دوه درې خبرې نورې کوم. نو له ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا څخه پرته واقعا نورې برخو کې په اصطلاح باندې داسې ډېر راغسته چې مقصد له هغه طریقه کولی شو چې موږ په مالي لحاظ ځانونه سپورټ کړو. ځکه دغه نور اشخاص که چیرې موږ تاسو ووینو چا له یو کورسه شروع کړو، همداسې آهسته آهسته پوهنتونونه یې جوړ کړل، له یو طریقه خلکو ته خدمت وړاندې کوي او له بل طریقه حلاله روزي هم ځان ته پیدا کوي. نو زه وایم که چېرته دغه څرنګه چې موږ تاسو دغه په فکري لحاظ باندې دغه دعوتګران یو له بل سره یو ځای یو، همدا رقم که چیرې موږ تاسو دغسې یو سیستم رامنځته کړو چې مقصد هلته څوک چې ښې وړتیاوې لري یو طریقه یو چا علمیت ورسوي او له بل طریقه ځان ته حلاله روزي وګټي، همدارنګه د دعوت د مالي چارو د پرمخ وړلو لپاره هم
یوه اندازه عایدات لاسته راوړي. دغسې که چیرې خیارونه پراخه سي زما په نظر چې دا به ډېر ښه وي. او بل استاد محترم په محترم ډېرې وروره په زیاتې دې باندې ځینې ملګرو دوستانو مشورې هم کړي دي چې هغوی داسې یو وقف موږ جوړ کړو، داسې یو اوقاف جوړ کړو چې هغه د هوټلونو په شکل کې په نورو هېوادونو کې هوټلې جوړې شي، د هغې منافع چې ده هغه بیا دغسې دعاتو دپاره یا د محتاجو خلکو دپاره وقف شي. په دې باندې ځینې ملګرو مشورې هم کړي دي، نو الله دې وکړي چې یو څه سر ونیسي. پوښتنه بله پوښتنه وه ستاسې هغه وکړئ. مننه خیر اوسي. بس پوښتنه مې نوره نه وه، فقط هغه د خورکۍ په خبرو باندې غواړم یو دوه درې خبرې اضافه کړم، که څه هم دا به معلومیږم دوی ته. خورکۍ مخکې وویل چې مقصد دغه پوهنتونونو یا تعلیمي مراکز چې د خویندو په وړاندې بند شوي دي، دا واقعا په ټولو خویندو کې یو رقم ناراحتي و ناقراري رامنځته کړې ده. خو زه دا خویندو ته یو څه وایم چې زه خپله له پوهنتون څخه فارغ یم، نو یو انجینر یم. زه وایم موږ باید زده کړې او علمیت په دغه اوسنۍ ماډرنه نړۍ کې په دې پورې په اصطلاح باندې ارتباط ورنکړو چې فقط پوهنتون ته ولاړ سو نو بس موږ به علمیت ترلاسه کوو، او که چیرې پوهنتون زموږ په وړاندې وتړل سو نور موږ نسو کولی چې زده کړې لاسته راوړو. دا فکر چې ده یو څه موږ داسې زیري تاثیر هم آموخته کوي، او یوازې ډیګري مهمه نه ده، علمیت مهم ده. که چیرې موږ تاسو اوس فکر وکړو موږ تاسو یوازې له یو مشخص ځای څخه راګرځېدلي یو چې هغه پوهنتون ده، کنې له دې څخه پرته په زرهاوو نور لارې هم د دې شته چې انسان علمیت لاسته راوړي. حتی کولی شي چې له خپل کور کې علمیت لاسته راوړي، کتابخانې زموږ په وړاندې خلاصې دي. همدا رقم سوشل میډیا څخه هم موږ کولی شو په ځینو برخو کې لکه دغه ده چې موږ تاسو اوس استفاده کوو، موږ تاسو کولی شو استفاده وکړو. دغه په اصطلاح اسناد یا له یو مشخص دغه څخه فارغېدل او خپلې ټولې هیلې د علمیت په همغو پورې تړل، دا فکر نه کوم چې په اصطلاح موږ مخته یوسي او ډېر به مشاته پرېږدي، ځکه په اوسني وخت کې خو ټولو ته معلومېږي چې د زده کړې لارې چارې ډېرې زیاتې دي، له هر طریقه کولی شو چې موږ زده کړې وکړو پرته له دې چې پوهنتون ته ولاړ شو. زه واقعا خپلې خویندې لرم په کور کې، الحمدلله یوه ډېر علمیت ترلاسه کړی ده. کوم کتابونه چې په کارېږي زیاتره وخت ورته اخته یو، یا خپله ځي کتابخانې څخه هغه کتابونه چې دوی خوښې وي، که د دعوت په برخه کې وي، که د عصري علومو په برخه کې وي، په هره برخه کې چې وي هغه اخلي او مطالعه کوي په ډېرې زیاتې بښنې سره. استاد جانه چې وخت الله دې زیات خیر درکړي. زه به ستاسې د دې اخري خبرې په اړه باندې یو څه ووایم، او هغه دا دی چې ځینې داسې علوم دي چې هغه یوازې انسان ترلاسه کولی شي. مثال د خبرې یو قصه تلولي، یو تاریخ لولي، یا یو کتاب تلولي، دا عامه خبرې، عادي خبرې. خو ډېر داسې علوم دي چې هغه ته د حلقې نه بغیر یا د لابراتوار نه بغیر یا د معلمې د استاد نه بغیر یا د یو ادارې نه بغیر نشي کولی. لکه مثال د خبرې خپله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وختونو کې د زنانو صحابیاتو کلاسونه حلقې به وي چې په یو کور کې یا په یو ځای کې به راټولېدلې، هغوی به حدیث او هغوی به مسایل خپلو کې سره ویل، یا به خپله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وختونو کې صحابه چې هغوی به په مجلسونو کې مسجد نبوي کې به راټولېدل او د یو دایرې په شکل کې به کېناستل او د سیرت په مسایلو باندې به بحث کوو. نو دا ځینې مطالعې داسې دي چې هغه ممکنه وي په یوازې باندې. اوس لکه مثال د قرآن کریم تفسیر ده، هغه خو موږ یوازې نشو ویلی. یو انسان ته که مثال یوه زنانه دغه په پښتو باندې پیږي، هغې ته ته دا تفسیر وروړه، دا تفسیر ولولي، د یو زنانه د یوې استازې نه تفسیر وایي او یوه زنانه په خپله تفسیر ځان سره مطالعه کوي. دې دواړو کې ډېر توپیر دی، او په علمي لحاظ سره هم په فکري لحاظ سره هم. نو زه داسې وایم زما بیا نظر که چېرته خیر دی د دوو مسلمانانو ترمنځ هم د نظرونو تفاوت وي، زه داسې وایم که چېرته د خویندو دپاره شرعاً شرعي لباس کې په شرعي حدودو کې د تعلیم زمینه مساعده شي. اوس دا طب دی، مثال طب په انفرادي ډول باندې کتابونه که موږ کور ته ویسو نو څوک به د دماغو په باره کې کتاب ولولي؟ نشي لوستلی که نه، ځکه د طب لوستلو دپاره ته مجبور یې چې شاته یو پوره کمپاونډ جوړ کړي، یو ذهنیت جوړ کړي لساته کاله
یا 15 کاله کم از کم چې ستا ذهن جوړ شي تر څو د طب کتابونو پورې رسېږي. اوس همدا د طب کتابونه دي، ته پښتو ته وژباړه، یو عام سړي مخې ته کېږده نو هغه به ډاکټر شي، نشي ډاکټر کېدلی چې تر څو بالکل د هغې مخې د هغه سړي مخې ته استاد نه وي ولاړ، د هغه یو 15 کاله 6 کاله شاته یو کمپاوند نه وي ویلی، یو درس نه وي ویلی، یا مثال ځینې تجرباتو کې اشتراک نه وي کړی که نه. مثال یو څوک یو مریض درته مخې ته کېږدي چې وکړه اوس عملیات سرجري وکړه، دا خو ته تیوریټیکلی نشي کولی. نو اوداسې هم نشي کولی چې اوس یو مریض کور ته څوک راولي، مثال یو چا ته موږ وایو چې حاجي صاحب ته خو لږ دا خپله لورکۍ دی دا یا د مېرمنه دی دا مریضه ده، ته لږ راکړه چې زما لورکۍ یا زما خورکۍ چې دی هغه په یو تجربه کوي، داسې خو هم څوک نشي ویلی، نو دا هم ناممکنه ده. نو فلهذا د دې دپاره یو رسمي ادارې ته اړتیا وي چې هغه دا ټول ممکنات ولري، هغه سیستم ولري. نو په هغه صورت کې یوازې د طب نه بلکې دیني علومو کې ما تاسو ته مثال درکړ، په نورو امورو کې هم، خو بیا هم چې تر کومه حده پورې په کورونو کې مطالعې ته په زده کړو ته لاسرسی کېږي، تر هغې وخته پورې خو په کار ده چې په دې کور کې وشي. یعنې بیخي همداسې په کور کې قلاره کېناستل نه وي په کار، بلکې مطالعه کول د نارینه او ښځو دپاره دواړو دپاره ضرور ده چې یو څه پوهاوی، یو څه مطالعه یا یو څه لیک لوست په کور کې هم کوي. خو د ښځو د تعلیم دپاره یا د نارینو د تعلیم دپاره د انسټیټیوشنز یا د اداراتو نه بغیر کار کول ډېره ستونزمنه خبره یې. هغه بېله خبره ده چې بیا دا ادارې په کوم شکل کې جوړېږي او چیرته جوړېږي، د کورونو سره نږدې جوړېږي، کلي سره، کلي نه بیرون جوړېږي، د لیلیو په شکل کې ورته سیستم برابرېږي، څنګه برابرېږي څنګه نه، هغه بیا نور تخنیکي بحثونه دي چې په هغې باندې د اسلام یو خپل یو څه اصول او څه قواعد وضع کړي دي، په هغې باندې کار کېدلی شي. نو ډېره زیاته مننه کوم محترم ورور. کوم بل ورور یې پوښتنه لري سوال وکړئ. محترم دوست محمد صاحب، تاسو خپله پوښتنه وکړئ، د ډېره وخته منتظره یې. هغه نه بعد حسیب افغان خیل صاحب. السلام علیکم استاد محترم جوهري صاحب، د دې چې روغ جوړ یې راته اواز مې درځي؟ وعلیکم السلام ورحمت الله، بالکل اواز مو راځي. بس ټول ګروپ ملګرو ته سلامونه وړاندې کوم او هغه وروسته زما خپل شخصي نظر دا و چې زه په دې کابل کې 14 کاله کېږي چې اوسېږم او اواز تیز کړئ. اواز مې نه درځي؟ ډېره ستا راځي، لږ یې تیز کړئ. ښه سمه ده. اوس څنګه شو؟ صحیح شو، اوس صحیح شو. محترم دوست محمد صاحب، ستاسو اواز نه راځي، تاسو خپل ځای ته تغییر ورکړئ، بېرته به تاسو ته اجازه درکړو. محترم افغان خیل صاحب، تاسو خپله پوښتنه وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. خدای دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاست. ما فقط د یوې شبهې په اړه تاسو نه پوښتنه کوله چې قرآن کریم کې ملحدین د سورة طارق یعنې شپږ اتیاومه سوره ده چې فکر کوم دغه په اړه و، شپږم آیت د په اړه ملحدین په اصطلاح نقد کوي چې هغه د بسم الله الرحمن الرحیم یخرج من بین الصلب والترائب انه علی رجعه لقادر، نه دغه آیت ده. دلته د انسان د خلقت په اړه په اصطلاح خبره شوې ده چې انسان فکر نه کوي چې له چیش نه پیدا شوی، چې هغه په اصطلاح له غوبو نه پیدا شوی، چې د انسان یعنې د سړي په شا کې یعنې په هډوکو کې شاته او د ښځې په اصطلاح په سینو کې هم دلته بیا اشاره شوې چې یا د سړو په سینو کې. دلته ملحدین نقد کوي چې اوس خو دلته د قرآن کریم نعوذ بالله دا غلط ثابته کړې، ځکه وایي دا په اصطلاح دغه اوبه چې دي دغه سپرم چې دی دا په اصطلاح په ټیسټیکلز په هګۍ کې په اصطلاح جوړېږي. نو دلته خو ستا په نظر استاد محترم دا شبهه څنګه جوابولی شي؟ محترم ورور الله دې خیر درکړي. په دغه موضوع باندې ما څو مخکې یو 4 کاله دي که 15 کاله مخکې مې لیکل کړي وو. یخرجو او یخلقو کې فرق دی. یخرج وتل یوه لاره د مثال د خبرې، یو انسان دی په یوه لاره باندې ځي، د یوې لارې نه راوځي، خروج کوي، وتل کوي که نه. یو یخلق پیدا کېدل. ملحدینو بنیادي مشکل په دې سوال کې دا دی چې دوی د یخرج معنا د یخلقو په معنا باندې کوي. الله تعالی په قرآن کریم کې وایي یخرج من بین الصلب. صلب
خروج کوي په دې لاره باندې وځي اوبه او په دې باندې خو هم ساينس متفق دی زه هغه مقالې ما ته لږ شخصي کې بیا ته یو میسج وکړه چې زه هغه مقاله در ولېږم ما سره شته دی په لپټاپ یو کې را څه سره شته یو څه تحقیق ما هم وکړی ځکه یعنې ملحدین د فکر نه کوي چې یعنې دا وسیله د هغه بل کوم ځای نه جوړېږي د پلویک سټرکچر ریپروډکټیو سیستم په اړه یعنې معلومات نه لري بس دغسې له ځانه لګیا یې نو اوس ګوره نه محترم ورور ما ته لږ یو دقیقه نیمه دقیقه وخت راکړئ اوس دلته ملحدین مشکل څه شی دی مشکل په دې کې دی چې هغوی د یخرجو معنا د یخلقو اخلي چې الله په قرآن کریم کې وایي چې من بین صلب کې جوړېږي جوړېدلو خبره خو صورت طارق کې نه ده شوې او بیا که په ټیسټیکلز کې جوړېږي یا په خصوصیتینو کې جوړېږي نو په دې کې هم دوه درې خبرې شامل دي لکه یو سپرمز دي یو سپرمز نه مخکې پری سپرمز اوبه دي چې کوم په ټینګ انداز باندې وي هغې ته مزي یا ودي ورته وایي د دې جوړېدلو پروسس بیا دا په څنګه ترتیب باندې جوړېږي دا داسې نه ده چې یوازې ټیسټیکلز پورې دا خبره محدوده ده خو چونکې بنیادي هغه وړه نکته چې ما د تاسو ته په دې سوال کې ویله چې مشکل د ملحدونو د یخرج او د یخلقو په مسله کې ده نو امید دی چې په دې نکته باندې به پوه شوي یاست او که چېرته بیا دا مقاله غواړئ نو زه به درته دغه مقاله لږ یو شخصي کې میسج راته وکړه زه به هم دا اوس در ولېږم یا لږ وروسته د صنف نه بعد انشاءالله صحیح ده استاد محترم مننه خیر اوسې زه تاسو ته شخصي الله دې میسج خیر کوم دغه راته واستوم انشاءالله صحیح شو کوم بله پوښتنه دې ویې کړئ نه انشاءالله خیر اوسې الله حافظ مهرباني محترم ابراهیمي صاحب تاسو هم مایک خلاص کړئ که زموږ غږ درځي ابراهیمي صاحب که تاسو نه یې انور شاه صاحب تاسو خپل سوال ووایئ السلام علیکم غږ اورئ وعلیکم السلام ورحمة الله اورو مهرباني وکړئ السلام علیکم استاد اسامه جوهري او ټول ملګرو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم وعلیکم السلام دا چې کومې خبرې نن استاد وکړلې چې کفر چې ده دا په ټوله نړۍ کې پاشل سوی ده او په مختلف سیستماتیک ډول دوی کار کوي دا سیستماتیک چې کوم تنظیمونه دي دا چې په سیستماتیک ډول کار کوي دا ټول په اقتصاد باندې مخته ځي نو موږ چې دا څومره ملګري زما غږ اوري زه هغوی باندې یو غږ کوم چې دغه کار راتلونکي داعیانو ته زمینه برابرول یو مرکزي دفتر جوړول په کابل کې او تر اوږدمهاله پورې پاتې سي نو دې دپاره زموږ د اقتصاد ضرورت ده دا استادان دي دا د ډېره وخته مخکې هم دی دا هڅه کړې ده چې یو دفتر جوړ کړي او ډېر کوشش ډېر محنت کوي او ډېر یو ستره فریضه پر خپله یعنې ستره فریضه پر خپله غاړه اخیستې ده او تر موږ پورې خپل غږ را رسوي زه غواړم چې دا صرف خالی پر دا ځای ونه درېږي دا باید پیشرفت وکړي پرمخ ته ولاړ شي او پرمختګ چې دا هغه په اقتصاد کېږي څومره وروڼه چې زما غږ اوري دغه استادان محترمان چې دي دا د خپله جیبه مصرف کوي خو دا دومره دغه نه لري قوي اقتصاد نه لري موږ ته پکار ده چې مرسته وکړو اقتصادي لیول باندې که کم ملګري چې مرسته کولی سي هغه چې دلته کم مشهور کسان دي هغه سره د شخصي رابطه وکړي بیا موږ یو داسې واتساپ ګروپ هم لرو چې مرستند یعنی څوک کولی سي مرسته وکړي ځکه زموږ دپاره ډېره مهمه ده اوس هر دغه چې کوم استادان دي هغه چې هر څومره کوشش وکړي خو هغه هم خپل فامیلي مشکلات لري فامیلي مثال دومره اقتصاد نه لري دومره پیسې نه لري چې هر څه دوی د خپله جیب وکړي موږ ته پخپله پکار ده دوی خو نسي ویلی بار بار چې یار راسئ موږ سره چنده یا دغه وکړي نه دوی دپاره یعنی زه مثال په دوی باندې دا غږ کوم چې څومره انډیوالان زما غږ اوري دا باید په فکر کې وساتئ که چیرې یو کس 1000 افغانۍ د میاشتې ګټي نو 1500 یا 1000 په دې کې مثال یعنی 10,000 افغانۍ چې څوک ګټي په هغه کې که 1500 یا 1000 افغانۍ په دې پیل کې په دې بنیاد کې کښېږدي نو دا به ده دپاره محترم ورور آواز هم غلی شو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته جاریه وګرځېږي محترم
بس دغه خبره ما ښه. فقط کوله نور به موږ زما غږ ښکته سو الله جوهر دې خیر درکړي. جوهري صاحب محترم مخکې له دې چې دې ته ځواب ووایې زه غواړم یو وضاحت وکړم. فکر کوم انورشاه صاحب د تاسو هغه خبره غلطه واخیسته او غواړي چې د هغې خبرې نه زموږ په حق کې دفاع وکړي. موږ په دې ګروپ کې تېره ورځ تاسو نه وایي د دایانو وروڼو ته مو ویلې چې راځئ په شریکه په اقتصاد برخه کې مالي برخه کې پیسې سره راټولې کړو او دعوتي کارونه پر مخ باندې بوځو. نو ها. تاسو چې مخکې د علماو د چندې په هکله باندې څه وویلي فکر کوم هغه خبر ده په ذات باندې اخیستی ده او غواړي د هغې خبرې دفاع وکړي. نو اصل محترم ورور پوښتنه دا وه. محترم ورور الله دې خیر درکړي. زه خو شخصا الحمدلله ښه یم. ما په ژوند کې یعنې څه چنده یا څه داسې دغه نه دي اخیستي او انشاءالله الله نه امید دی چې تر مرګه پورې زه ښه یم خپل اقتصاد کې، یعنې د خپل حد نه زیات زما عمر که وګورئ او بیا زما آمدن او ترتیب وګورئ نو الحمدلله الله تعالی نه ډېر راضي یم. نور خو دا خبره خو لږ داسې ماته کمزورې ښکاري چې زه اوس ووایم چې زه څونه اقتصاد لرم یا څنګه لرم. خو الحمدلله الله تعالی زما وس او دغه ښه پوره خانداني هر څه برابر دی. البته نور په عموم کې که تاسې کومه خبره کوئ یا د عموم دپاره که مو خبره کړې وي نو دا مهمه خبره ده چې د خپلو کلو یا د ښارونو یا د ولایتونو یا تاسو سره چې کوم نږدې په دوستانو کې معرفت هم وي او هغوی ته اړتیا وي هغوی سره مرستې کولو ته اړتیا وي نو باید چې مرسته ورسره وشي او د دې ترڅنګ د داعیانو ترمنځ یو هماهنګي هم پکار وي چې هغوی خپلو کې د یو بل د حال احوال نه خبرېږي او د یو بل مشکلات درک کولی شي. یو داعي ښه کتاب لیکلی شي ښه استعداد لري خو وس یې نه رسېږي چې چاپ کړي. نور داعیان یا ورونه یې د هغوی وس رسېږي هغوی ورسره په دې کې مرسته وکړي. نو زه بالکل د دې موافق یم. خو د دې نه هم زیات نن نه 8 کاله مخکې زه په دعوتي کارونو کې ډېر مصروفه شوم. بیا ما ته پلار وویلې چې اسامه زه تا ته یو نصیحت کوم او دا لږ ته ذهن کې واړوه. نو ما ویل چې صحیح ده ولې نه. بیا هغه ویلي اسامه وایي که ته چېرته غریب داعي یا اقتصادي مشکلاتو کې ښکیل داعي او یو ښه تاجر داعي نو په دې دواړو کې ډېر توپیر دی. مال څنګه توپیر دی؟ وایي توپیر دا دی چې ته به د خپلو اقتصادي مشکلاتو نه نه یې متاثر او ټول عمر به د خپل دین دپاره د دعوت دپاره ښه فکر کولی شي په ښه کچه به کار کولی شي. نو هغه خبره ما سره په ذهن کې وه. بیا نو الحمدلله زه خو شخصا ښه یم او نور ملګري دوستانو ته که چېرته څوک غواړي چې داسې څوک دغه وکړي نو په خپلو ټولنو کې په خپل نږدې چاپېریال کې داسې ښه لیکوالان ښه ملګري وګورئ او هغوی سره مرسته وکړئ په دې باندې اجر الله تعالی درکوي. فکري مرسته یا په فکري مجال کې کار کول دا یو بهترین جهت دی یو بهترین لاره ده. محترم زاهد صاحب تاسو که شته خپل مایک مخلاص کړئ استاد نه پوښتنه وکړئ. زاهد سعادت صاحب. محترم یوسف العلوي صاحب تاسو خپل سوال وکړئ. السلام علیکم ورحمۃ الله تعالی وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمۃ الله وبرکاته. د سلام نه پس د استاد محترم نه بغیر د مقدماتو نه یو څو سوالونه لرم. یو سوال خو مې دا دی چې د ملحدینو د الحاد طرف ته د تګ لامل عقل دی او که شبهات نفسي او شیطانی دي او که شهوت پرستی ده او که ماده پرستی. دوی سوال مې دا دی چې د الحاد په رد کې د قرآن کریم رول د دین د اصل په توګه څومره دی. دا سوال په دې اړه کوم چې ډېر کرته مسلمانان ورونه یا ځینې ورونه مثلا یا شخصي کتابونه یا مثلا یو چا لیکلي کتابونه هغه وړاندې کوي نو او دا یو قسم فکر او انګیزه خلکو ته د دې نه دا لویږي چې په قرآن کریم کې شاید د الحاد متعلق څه بحث نه وي قرآن کریم دې مسلې ته اشاره نه وي کړې او حال دا د قرآن کریم مفصل په دې شیزونو باندې غږېدلی دی ډېر زیات تفصیلا غږېدلی دی. نو دا سوال مې ځکه وکړو چې د قرآن کریم رول په دې کې څومره دی. مطلب مې دا دی چې د قرآن کریم نه باید څومره استفاده وشي په دې کې او بیا بعضې ورونو چې په دې هکله کې کوم کتابونه لیکلي دي هغې ته هم باید مراجعه وشي. توازن په دې کې ساتل څومره اړین دي. بل سوال چې ولې ځینې شاعران ورونه په خپلو شعرونو کې الله د الله رسول دین ملا په نښه کوي
والسلام مهم. علیکم. محترم ورور، الله تعالی دې ستاسې په عمر کې برکت واچوي. اول نمبر پوښتنه چې د الحاد د تګ اسباب دي دا 3 قسمه دي، او زمونږ او ستاسې په ټولنه کې یو قسم دی، هغه ډېر زیات دی، هغه جذباتي. ځینې وخت کې یو انسان یې په غربت کې، په مشکلاتو کې، په لانجو کې، په امتحانونو کې، قرضداریو کې واقع شي، او بس وایي دا څونه وخت نه سوال کوم او منځونه کوم او بیا هم ماته الیاذ بالله الله پاک یو 15 لکه روپۍ یا 15 لکه ډالر نه راکوي، یا په ما باندې دا سختۍ دي، دا قرضونه مې الله نه